إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په دې آیت کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي ایمان ته چې تاسو صحیح ایمان راوړئ او بیا د هغې لپاره بشارت او زیر ذکر کوي. صحیح ایمان تاسو راوړئ په الله باندې، په ورځ د آخرت باندې، نور چې کوم ایمانیات دي هغه ټول ومنئ. نو تاسو له به الله رب العالمین داسې ثوابونه او اجرونه به درکړي، بې انتها اجر او ثواب به الله درکړي. ورسره الله هم جنتونو ته داخل کړي چې په هغې کې هېڅ یره هم نشته او نه په دغه جنتونو کې په انسان باندې څه غم او پریشانی به راځي. داسې ځایونه دي چې نه پکې یره شته دی او نه پکې څه غم چې دی هغه شته دی. دویم په آیت کې رد دی په هغه کسانو باندې چې هغې په نسبتونو باندې ځان کامیاب ګڼي. هلکه موږ د موسی علیه السلام امت یې هغه ته منسوب وي، نو موږ کامیاب یې، زموږ نه به جنت میلاویږي. څوک وایي موږ د عیسی علیه السلام امت یي، په دې باندې به موږ ته نجات میلاویږي او جنت به موږ ته میلاویږي. او دارنګې څوک وي چې موږ د ابراهیم علیه السلام امت یي، موږ ته به په دې باندې نجات چې د هغه میلاویږي. او څوک ځان منسوب کوي دې ته چې موږ د آخري نبي امت یعنې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په امت کې موږ راغلي، نو موږ جنتین یو، موږ دپاره به نجات میلاویږي. الله رد کوي په دغسې خلکو باندې چې په دې باندې نجات، په دې نسبتونو باندې نجات چاته نه میلاویږي او په دې نسبتونو باندې تاسو فخرونه چې هغه مه کوئ. یو سړی فخر کوي چې زه د موسی علیه السلام په امت کې یم، بل فخر کوي زه د عیسی علیه السلام امت کې یم، بل فخر کوي زه د محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې راغلی یم او بس زه به جنتي یم او زما دپاره به نجات وي او زما دپاره به خوشحالي نه وي. دا د خپل نجات دپاره کافي ګڼي چې زه د رسول الله په امت کې راغلی یم. نو الله په دې آیت کې هغو باندې مرد کوي چې په نسبتونو باندې کار نه کیږي، بلکې نجات چې میلاویږي او دارنګې جنت چې میلاویږي، د الله رضا چې میلاویږي، نو دا په صحیح ایمان او په نیک اعمالو میلاویږي، په نسبتونو باندې کار نه کیږي. الله رب العالمین حکیم علیم ذات دی. داسې ناشنا آیت یې رالیږلی دی چې په دې کې دا دوه خبرې شولې، ترغیب ایمان او نیک اعمالو ته، او دویم رد کول په هغه کسانو باندې چې هغې په نسبتونو باندې ځان کامیاب ګڼي او په دې باندې فخر او لویي چې د هغه کوي چې زموږ نسبت پلانکي امت ته دی، پلانکي نبي ته دی، پلانکي نسب ته دی زموږ نسبت، نو په دې به موږ کامیاب یو او دا زموږ د نجات دپاره کافي ده. اوس هم په دې امت کې داسې خلک شته دی، دې زمانه کې موجود هم دي، موږ او تاسو یې ګورو، د هغو خبرې اورو چې هغې نیک عملونه نه کوي، صحیح ایمان نه راوړي، صرف په دې باندې خوشحاله وي چې موږ میږان یي. څوک وایي چې موږ سیدان یي، نو په میږانو باندې او په سیدانو باندې په دې نسب باندې فخر کوي
چې دا نسب دی اصل کې حسن حسین او فاطمه رضی الله عنهم دیو ته دا نسب رسیږي موږ په آل رسول کې راغلي او سره د دې نه چې ایمان هم صحیح نه شرک پکې ایمان سره شرک ګډوډ کړي او که ایمان او عقیده برابرې نو منځونه نه کوي عبادت نه کوي د الله او صرف په دې باندې ځان کامیاب ګڼي چې جی منګه سیدان یو او منګه میګان یو منګه آل رسولي منګه عاشقان رسولي بعض انسانان په دې باندې دوکه دي چې ځان ته عاشقان رسول وي چې موږ په رسول الله باندې عاشقان یو د هغه سره ډېره زیاته مینه ده او په منځ کې هغه صحیح ایمان او نیک عملونه پکې نه وي نو په دې خبرو باندې دته نجات نه میلاویږي که ته آل رسول هم شي که سیدان شي که میګان شي او که عاشقان رسول شي خو چې په تا کې صحیح ایمان نه صحیح عقیده دې نه برابره او دارنګې په تا کې نیک عملونه نه راغلي صحیح عملونه تابعداري د قرآن او د حدیث دا در پکې نه نو په دې نسبتونو باندې ته نشي بچ کېدلی او په دې نسبتونو باندې تا ته جنت نشي میلاوېدلی هسې په دوکه کې پروت او د شیطان په ګمانونو کې اچولی چې بس ما دا ګمان دی چې موږ آل رسول او عاشقان رسول په دې به بچ کېږو په تخمین باندې او په ګمان باندې روانې په دې باندې بچ کېدل نه کېږي که په دې نسبتونو باندې څوک بچ کېدلی نو ابولهب به بچ شوی وی که نه د رسول الله وسلم د هغه تره دی تره او قریشیم دی او دارنګې اوچت نسب کې دی لیکن هغه ایمان او نیک عمل پکې رانغی توحید عقیده ونه منله همیشه د اور والاونه دی دغه شان د هغه تره بل ابو طالب چې په رسول الله باندې به ډېر غیرت کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه وه د هغه نه به دفاع چې د هغه کوله لیکن هغه چې کله ایمان را نه وړو نو هغه بچ نه شو تباه شو او دارنګې هلاک شو همیشه به د اور والاو نه او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټولو کې سپک عذاب په ورځ د قیامت باندې به په آخرت کې به سپک عذاب په جهنم کې به سپک عذاب د ابو طالب وي چې د ټولو کافرونو او مشرکانو به د عذاب سپکي وجه دا ده اگر که کافر دی اگر که مشرک دی لیکن د رسول الله نه دفاع کړی ده او دارنګې د رسول الله باندې ننګ کړی دی او رسول الله باندې غیرت کړی دی نو د هغې د وجې نه به عذاب سپکي هغه دا دی چې د اور پڼې به ورته الله ورپخو کي او د هغې د وجې نه به د ده مازغه چې کوم دی دماغ دا به په سر کې جوش وي او په پوزه باندې به تیرا رواني او د ټول عمر دپاره به د ده دغه عذاب او سزا وي والعیاذ بالله اعوذ بوجهک یا رب العالمین دا څونه سخت عذاب دی لیکن رسول الله فرمایي نور بدن هغه به په اور باندې نه سوځي صرف دغه عذاب وي چې دا هم د انسان د هلاکت دپاره کافي ده نو ګوره ابو طالب بچ نه شو همیشه په عذاب کې به وي اگر که عذاب به سپکي وجه دا ده چې په رسول الله ایمان نه دی راوړی دارنګې د رسول الله عقیده چې کومه وه هغه عقیده نه وه قبوله کړې نیک عملونه نه و کړی د قرآن او د حدیث تابعداري هغه نه وه کړې نو په دې وجه باندې په دې نه بچ کېږي چې زه د رسول الله تره یم په دې نه بچ کېږي چې زه د رسول الله آل یم په دې باندې نه بچ کېږي چې زه د رسول الله نه ما دفاع کړې ده او زه به جنتي یم او زما د نجات دپاره دا کافي دی داسې نه ده بلکې اعتبار ایمان ته او نیک اعمالو ته دی دا ډېره ناشنا خبره ده که ستاسو ذهن کې کېناستله نو ډېر اشکالات به په دې دفعه کېږي ډېره زنانو به ستاسو خواله راځي تاسو ته به وي موږ آل رسولي موږ سیداني موږ میګاني موږ د مولینو کورنۍ موږ ملاخیلي لیکن دې نومونو باندې بچ کېدل نه کېږي نیک اعمال او صحیح ایمان صحیح عقیده صحیح نظریه په دې باندې انسان د الله په دربار کې بچ کېږي که ته د هر نسب والای خو چې ایمان دې صحیح دی نیک اعمال دې برابر دی په دې به بچ کېږي
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله یقینا کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې هغې یهودیان دي او هغه کسان چې هغې نصارا دي والصابئین او دارنګې بېدینه خلک من آمن بالله والیوم الآخر چا چې ایمان راوړو په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکړو نیک فلهم اجرهم عند ربهم پس د دیو دپاره به ثوابونه د دوی په نیز رب د دیو باندې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبوي هیڅ یرا په دیو باندې او نه به دوی غمجن شي ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان یې راوړی دی په دې کې دوه قوله دي د مفسرونو یو قول دا دی چې ان الذين آمنون مراد صحیح مؤمنان دي صحیح مؤمنان ایمان شرعي راوړی دی صحیح مؤمنان دي او به من آمن چې رس راځي وعمل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا نو دا به د دې رسته خلکو سره ډلو سره ولګېږي چې والذین هادو والنصارى والصابئین یهودین نصارا او صابئینو کې چې چا ایمان راوړو په الله په ورځ آخرت نو دیو دپاره به داسې ثوابونه او اجرونه به وي نو دا به د رسته ډلو سره ولګېږي او د ایمان والاو نه مراد صحیح مؤمنان دي ان الذین آمنوا دویم قول دا دی چې نه من آمنه دا د دې ټولو سره دا خبر دی د ان دپاره د ټولو سره دا لګېږي هغه دا دی چې ان الذین آمنون مراد منافقان دي چې په خوله باندې ایمان راوړی دی لیکن په زړه کې ایمان یقین تصدیق نشته دی نو دا من آمنه به د ټولو سره ولګی والذین هادو او هغه کسان چې یهودین دي هادو دا هغه کسان دي چې امت دی د موسی علیه السلام او هغه ته به ځان منسوب کولو د موسی علیه السلام امت او هادو ته ځکه وي چې یو صورت عراف کې راځي چې دیو توبه ایستلې وه نو داسې ولو چې انا هدنا الیک یا الله موږ توبه وباسو تا ته او رجوع کوو د دې ګناه نه تا ته نو ځکه به دیو ته به یهود ویل او هادو سره تعبیر ته الله وکړو چې دیو داسې لفظ استعمال کوي چې انا هدنا الیک او کله هذا په معنا د تهود سر راځي هغه دا دی چې دیو یهودیت دین اختیار کړی دی یهودیت خاص دین دی نو هغه اختیار کړی دی او په هغې عمل کوي او دارنګې ځان منسوب کوي موسی علیه السلام ته او د هغه امتینو ډله ده نو والذین هادو او د دیو کتاب دی چې موسی علیه السلام باندې الله نازل کړی دی نو هغه دی تورات والنصارى وبل نصارا نصارا چې دي نو دا جمع ده د ناصره یا د نصران نصران یا ناصره چې دی نو دا یو کلی دی دا د یو کلي نوم دی هغه کلی چې په هغې کې عیسی علیه السلام پیدا شوی و او دا د بیت المقدس نه تقریبا 80 میله چې دی جانب د شمال ته ګس طرف ته چې کوم لاره تلې ده د بیت المقدس نه نو دا 80 میله لرې ځای دی ناصره ورته وایي یا نصران د کلي نوم دی چې عیسی علیه السلام په هغې کې الله پیدا کړی و نو دی د وجې نه چا چې به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو او د هغه تابعداري او طریقې به یې کولې نو هغې ته به نصراني ویلو نو نصارا دغه خلک دي چې دا منسوب د عیسی علیه السلام ته او هغې ته به نسبت کېده او د دیو دپاره الله کتاب را لېږلی و انجیل چې دا نازل شوی په عیسی علیه السلام باندې صابئین دا جمع ده د صابي دا هغه انسان ته به ویل کېدلو صابي چې د یو دین نه به نقل شو بل دین ته د یو دین نه به مائله شو بل دین ته نو هغې ته به صابي ویو
دې وجه نه ډېر مشرکانو به نبي صلی الله علیه وسلم ته صابي ویو چې دا صابي شوی دی. صابي شوی معنی د یو دین نه واوړه د بل دین ته، د پلار نیکه طریقې پرېښودلې او دارنګې د هغې نه واوړېد او بل نوی دین چې د هغې واخیستو او نوې طریقو باندې شروع وکړه، نو هغه ته به ځکه صابي ویو والصابئین. او به دام د یو ډلې نوم دی چې بعض وی چې دوی به د ستورو بندګي چې د هغه به یې کوله، عبادت د ستورو به یې کول او د ستورو تأثرات به یې منل چې د ستورو په وجه باندې باران کیږي او ګرمي او یخني راځي او دارنګې شفا او عزت چې د هغه د ستوري ورکوي د دې تأثرات به یې منل او ځان به یې منسوب کوو. یو قول کوي د مفضل چې ابراهیم علیه السلام ته به ځان منسوب کوو چې زمونږ د هغه امتیان یو او د هغه تابعدار یو، او سره د دې نه منځ کې مشرکانو د ستورو بندګي به یې کوله. او بعض وی چې نه دیو به ځان منسوب کوو یحیی علیه السلام ته. صابئین هغه کسان دي چې ځان به منسوب کوو یحیی علیه السلام چې دا زموږ پیغمبر دی، او زبور به لستو، زبورو ځان ته به کتاب ویل، زبور کتاب دا به لستلو. دې وجه نه بعضې مفسرین وایي چې دا په اهل کتابو کې داخل دي. یهودم کتاب والا دي، تورات والا، نصارا کتاب والا دي، اهل کتاب دي، انجیل والا، او صابئین دا زبور والا دي چې دا زبور به لستو او ځان به منسوبو یحیی علیه السلام ته. او سره د دې نه چې په منځ کې هغه مشرکان وو، نو دغه ته صابئین چې هغه وي. او بعض وی چې صابئین چې دا بېدینه ته وي، بېدینه چې یو دین باندې نه یهودیت او نه نصران په یو دین باندې نه چلیږي، نه پکې ایمانی. بېدینه خلک د هر دین د لږ لږه خبره راخیستي او په هغې باندې عمل چې هغه کوي، څه د یهودیت نه او څه د نصرانیت نه او څه د ایمان نه، ایمان شرعي نه څه خبره راخیستي، نو په دې باندې چلیږي. نو اصل کې د دې دین معلوم نه، بېدینه خلک یې اهل کتاب دا نه دي. نو دغه کسان صابئین دي. من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان راوړو په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې د دیونه. ایمان په الله باندې ذکر و ورځ ځکه اول په ایمانیاتو کې اول ایمان په الله باندې دی، او په ایمانیاتو کې آخر شری نو هغه ایمان دی په ورځ د آخرت باندې، بعث بعد الموت باندې ایمان راوړل. او په منځ دې کې دا نور ایمانیات چې دي دا هم پکې داخل دي چې هغې ته مؤمن به وي چې ایمان په هغې راوړلی شي. په ملایکو ایمان، په پیغمبرانو ایمان، په تقدیر د خیر او د شر باندې ایمان، او دارنګې په کتابونو د الله باندې ایمان، دا په منځ کې داخل دي. ځکه مبدا د ایمان ذکر کړه او منتها د ایمان ذکر کړه، دا نور پکې منځ کې خپل راغلو. نو په دې نسبتونو باندې کار نه کیږي. من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان راوړو په الله باندې او په ورځ وروستنۍ باندې د دیونه، وعمل صالحا او عمل یې وکړو نیک، فلهم اجرهم عند ربهم، پس د دیو دپاره به وي ثواب د دیو په نزد د رب د دیو باندې. ثوابونه به الله ورکوي او په نزد د رب باندې الله ته به نږدې وي او ثوابونه به ورکوي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به وي هېڅ یره په دیو باندې او نه به دوی غمجن کېږي. مخکې موږ د دې فرق کړو چې خوف دا د راتلونکې زمانې سره تعلق لري. راتلونکې زمانه کې به په دې باندې هېڅ یره نه وي. او ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن کېږي په دنیا پسې او د دنیا په شیانو پسې، هغې پسې به غمجن کېږي نه، پریشانه کېږي به نه. نو دا په مخکنۍ زمانې پسې راځي حزن. دویم فرق دا ولا خوف علیهم، نه به هېڅ یره په دیو باندې د عذاب یره به په دیو باندې نه وي، عذاب د الله نه به یېرېږي نه. او ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن کېږي د حرمانو ثواب نه، چې غمجن یې شي داسې نه چې الله رب العالمین د موږ نه ثواب وانخلي، چېرته ثواب نه محرومه نه کړي، نو په دې باندې به غمجن کېږي نه. دا غم به ورسره نه وي چې موږ نه به الله ثواب واخلي او محرومه به مو کړي، دا غم به ورسره نه وي، او نه به د الله د عذاب نه څه یېره ورسره وي. نو دا به اصل کې کنایه ده د دخول جنت نه اوله نه. حاصل دا شو چې دغسې خلک چې ایمان یې راوړو او نیک عملونه یې وکړو، الله به د اول سر نه جنت ته داخل کړي، نه به پسې یېره وي او نه به دوی غمجن کېږي.
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. د دې ځای نه وروسته اوس الله رب العالمین بل خطاب کوي بني اسرائیلو ته، او په دې کې حاصل دا دی چې د دې د مشران د بني اسرائیلو چې کوم وو نو د هغو درې خبائث الله بیانوي. غټ خبائث د هغو درې چې په هر یو کې به نور خباثتونه مشته دی، دغه به بیان کي. او د هغې نه پس ته به کشران بني اسرائیل چې کوم کشران چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود وو، یهود نصارا چې کوم هغه زمانه کې به د هغو خبائث چې هغه به ذکر کوي. 5 ډلې دي په هغو کې، 5 خصلتونه خویونه بد صفات دي په هغو کې، نو هغه به الله رب العالمین چې هغه ذکر کوي. په دې کې د دیو اول خباثت چې هغه ذکر کوي د مشران وي، هغه دا دی چې الله رب العالمین دیو له تورات چې هغه ورکو، تورات چې په دې باندې به تاسو عمل چې هغه کوئ، نو دی راولګېدل او په تورات باندې عمل چې دی هغې پرېښودلو او عمل یې په تورات باندې صحیح طریقه باندې نه کولو. اول به کې لږ لږ سسوالی راته، لږ لږ عمل یې پرېښودو، بیا اخره کې شو چې عمل په تورات بالکل پرېښودو. غالبا اکثرا عمل په تورات پرېښودلی شي. نو الله رب العالمین په دې باندې د تور غر شو، جبرئیل علیه السلام راغی او هغې پرې راوچت کړ د الله په حکم امر سره، او بر یې پرې داسې ونیو چې د الله کتاب منئ که نه یې منئ، په دې به عمل کوئ که نه به یې کوئ. بس دی ویرېدل، زر په سجده باندې پرېوتل او ویې فرمایل چې یا الله بس منګه دا شی هغه منو بالکل، تورات د دې احکام او دا بالکل منو او دې باندې به عمل شي هغه کوو، خو چې اوس را باندې غر شي هغه را پرېنوځي، دا به بیانوو او عمل به په خپل هم کوو. نو الله رب العالمین د دې نه هغه تور غر شي دی هغې ته بیرته واپس لرې کړه، چې لرې کړه لږه زمانه دیو په تورات باندې عمل هغه وکړو، بیا وخت په وخت باندې په دیو کې بیا سسوالی پیدا کېده، تر دې پورې چې بیا عمل په دغه باندې پرېښودلو، او هغه کوم لوز چې کړی و چې موږ به په تورات باندې عمل کوو، هغه لوز یې بیا مات کړ. چې مات یې کړ نو بس ذهن ته اوس سوال راغی چې دیو کله لوز مات کړ نو الله پې ولې بیا دا تور غر نه راغورځوو، خو الله به پې دا غر بیا راغورځولی وی یا به بل غر پې راوچت کړی وی هغه به پې راغورځولی وی. جواب دا دی چې الله وی که د الله فضل او رحم نه وی نو تاسو به ما هلاک کړی وی، تاسو به هلاک شوي وی. خو الله دا اراده کړې وه چې زه قرآن را لیږم او دارنګې آخري نبي را لیږم. الله دا اراده کړې وه چې دا به د یهودو لپاره نبي او دارنګې د نصاراو دپاره به د مسلمانانو د ټولو ډلو لپاره به دا یو نبي او دا یو کتاب به قرآن. په دې باندې چې چا عمل کو جنت ته به ځي، او که د دې نه یهودیانو خلاف کو، نصاراو کو، که مسلمانان ځان ته وي هغو ته خلاف کو، منافقان وغیره، نو هغه به اور ته چې هغه ځي او جنت ته به الله نه داخلوي. نو دا اراده الله کړې وه، نو د دې د وجې نه دیو باندې استثالي عذاب یې رانهوستو چې دا غر پې راوچت کړي او بس یو ځل نه بس د دې وکلی او هغه پې داسې کړي لاندې چې خنۍ کړي او ختم یې کړي او ذره ذره یې کړي او هلاک یې داسې الله ونه کړه بیا. خو اوله کې دیو دا وعده کړې وه، وعده یې ماته کړه. نو دې ته وي د مشرانو خباثت. ای بني اسرائیلو ستاسو په مشرانو کې دا خباثت ډېرو چې نقض عهد به یې کوو، وعده به یې ماتوله. وعده د الله د کتاب په باره کې ته الله لوز اخیستی و او دیو هغه لوز څه زمانه پس هغه به یې مات کړ. نو دا وعده ماتونکي دي، لوز ماتونکي خلک دي. نو دا د یهودو صفت شو چې څوک لوز چا سره وکړي، وعده وکړي او د هغې پابندي به یې نه کوي، پروا په هغې باندې نه کوي چې ما د یو مسلمان سره وعده وکړله، پروا د هغې نه کوي. نو په دې کې صفت د منافقانو هم دی او په دې کې صفت د یهودو دی. دا صفت هغه د وعده ماتونکي، نافرمانی کوونکي، د وعده هیڅ لحاظ کوونکي چې هیڅ لحاظ یې نه کوي، نو دا صفت د منافقانو او د یهودو دی. والعیاذ بالله. مسلمان سړی زنانه به وعدې پابندي کوي. هلکه چا سره وعده وکړه پلانکي ټیم باندې راشي ورځې به چې بیا ټیم د سر نو ټلیفون به ورته کوي چې لکه ما ته داسې ضرورت پیدا شي او ته خفه نه شي، دا ضرورت مې پیدا شي. که نه چې وعده دې وکړه راشي پیسې به در کوم، ضرور به اوس ورکوې، او دارنګې پلانکي وخت کې به دا خدمت له کوم، ضرور به اوس کوې. یو وعده دې بل شي سره وکړه هغه به ضرور کوي.
که ودې نه کړه نو ځان ته به مؤمن وي او منځ کې صفت د منافقانو په پتا کې راغلی او صفت د یهودو به در پکې راغلی. نو دا اولنی قباحت او بد صفت دی. ولقد علمتم الذین سره به دویم خاصرت چې د هغې ذکر کوي د مشرانو بد خوی قباحت هغه دا دی چې حیلې کول په احکامو شرعیو کې او داسې حیلې کول چې په دې باندې سړی حرامو ته رسیږي، حرام به ځان ته حلالوي، داسې حیلې ستاسو مشرانو چې هغه کړي نو دا هم د یهودو قباحت دی. حیلې کول د الله په دین کې او حیلې او چلونه کول په احکامو شرعیو کې او په دې حیلو په چلونو باندې دغه ته ځان رسولو، حرامو ته ځان چې هغه رسولو، په حیلو طریقو باندې په دوکو باندې ځان حرامو ته رسول او حرام کولو. نو دارنګې دریم خباثت یې به وروسته راوړي چې هغه دا دی چې د الله په دین کې حیلې چې هغه کول په داسې طریقه باندې چې یو پاک نفس دی پاک او په هغې باندې بدنامه چې هغه لګوله د حیلې په طریقه باندې چې په دې باندې دا هم حیله ده چې وروسته راځي د دیو دا خصلت چې دا به ذکر کېږي او ورسره دا خصلت به بیانېږي چې په حیلو طریقه باندې او په تعنتي سوالونو باندې د ځان نه یو واجب شی ساقطوله، دا هم د یهودو مرض دی. نو دا درې څلور مرضونه تقریبا دا د مشرانو مرضونه دي. وعدې ماتول، نقض عهد، د الله د کتاب په باره کې د الله د احکامو په باره کې حیلې او دوکې کول، دارنګې چې په دې باندې ځان حرامو ته ورسوي، د الله په دین کې دوکې کول په دې طریقه باندې چې د ځان نه یو واجب شی چې د هغه ښه ساقط کړي او لرې کړي، دې په باره کې چل ول کوي چې دا یو واجب شی دی دا رانه لرې شي. او څلورم هغه داسې حیلې کول چې هغه حیله اصل کې دې سره تعلق لري چې یو پاک نفس باندې بدنامه لګول، پاک نفس دی او ته په هغې باندې بدنامه ولګې او په هغه باندې یو عیب چې هغه ولګې او کار یې کله خپله کار یې کړی او په بل باندې بدنامه لګوي، نو دا د یهودیانو خصلت دی. بیا د هغې نه وروسته به الله رب العالمین نقل هغه به کوي د خباثتونو د مشرانو نه خباثتونو د کشرانو ته چې په هغې کې به 5 فریق به بیانوي، هغه به وروسته ذکر کېږي انشاءالله. وإذا أخذنا ميثاقكم کله چې واخیستله ما مضبوطه وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقکم الطور او پورته کړو مونږه د پاسه ستاسو نه تور غر. تور غر چې هغه هم درنه د پاسه پورته کړه. بعضې ویل دي چې دا د دې تور غر خواته دوی اوسېدل، نو دغه الله ورته وویل چې دغه ومنئ تورات کې نه دا غر در باندې درغورځومه او دا غر یې پرې اوچت کلی نور نه دی. دا قول کمزوری دی. صحیح خبره دا ده چې دا غر پې الله راوچت کړی دی. تور نه خو مراد یې هغه تور دی چې موسی علیه السلام سره پکې خبرې شوې وې، د دغه ځای سره نږدې دی اوسېدل، نږدې کلي کې اوسېدل، نو دې د وجې نه الله ورته تور ذکر. او بعضې وایي چې تور هر شین غر ته وایي، ښایسته غر چې تور شین غر ښایسته غر چې ونې بوټې پکې وي نو دغه ته وایي تور غر. نو یو غر و او هغه هم شین ښایسته غر و، هغه پې الله راوچت کړه او داسې راوچت کړه چې په صورت عراف کې راځي کأنهم ذله، ګویا کې دا چترۍ وه. الله داسې قدرت والا ذات دی. جبریل علیه السلام له 600 وزرې ورکړي دي او په دې یو وزر باندې هغه دنیا اوچتولې چې د ځمکه به داسې قوت ول الله ورکړی دی. نو هغه جبریل علیه السلام یې راولېږه او دا غر یې پې بالکل د دې ویښ نه راویست او بره یې پې داسې ونیو لکه کأنهم ذله، ګویا کې دا وریځ پې بره ده یا پې چترۍ بره ده. او اذ نطقنا الجبل فوقهم، نو نطق یې ویلی دی او فوقهم یې ویلی دی او کأنهم ذله. د دې ټول الفاظ نه دا معلومیږي چې هسې غر پې اوچت نه و بلکې غر یې د ویښ نه راویستلی دی او بر یې پې نیولی دی. ورفعنا فوقکم الطور، دلته تقدیر دی وقلنا، موږ ورته دا ویلو، د دې لپاره هم دا غر پې راوچت کلی و. خذوا ما آتیناکم، واخلئ تاسو هغه کتاب چې ما درکړی دی تاسو ته، بقوتن په طاقت سره او بقوتن په کوشش سره. طاقت سره واخلئ په کوشش سره چې هغه واخلئ. معنی دا ده چې د دې اهتمام کوئ، یو خو دا زده کوئ او بل دا دی په دې باندې عمل چې هغه کوئ، بل دا دی چې دا نورو ته ښیوئ او په دې کې همت کوئ، همت کوشش پکې کوئ، په کوشش باندې دا واخلئ.
او قوت کې دام دی چې د الله کتاب به په ښي لاس کې نیسي، په ګس لاس کې به د الله کتاب نه نیسي چې کله ښي لاس تا روغ جوړي نو قرآن لاس کې نیسي، درس لځي نو قرآن په ښي لاس کې راخله او په ښي لاس کې مضبوط نیسه په طاقت باندې چې نونه غورځېږي. په ګس لاس کې قرآن مه راله او سس پست مه نیسه چې نونه غورځېږي او بېزتي چېرته ونیسي. د الله کتاب ښایسته کتاب دی، د دې ادب چې څوک کوي احترام یې کوي نو الله له علم ورکوي او الله له عزت ورکوي. څوک چې د قرآن بې ادبي کوي نو الله یې ښکته غورځوي. بیا د قرآن په وجه باندې الله ډېر قومونه ښکته غورځوي. وجه دا ده چې دې کې ادب نه وي، احترام یې پکې نه وي او عمل چې د هغه پکې نه وي. په دې باندې یو سوال او اشکال بعض علماو کله هغه دا دی چې دا خو چې بری پرې دا غر داسې اوچت کړو دې ته وایي چې شابه ایمان راوړئ، نو دا خو اجبار شو، اجبار. او په ایمان کې خو اجبار چې دی هغه نه چلیږي، دا خو لکه اکراه شو په دین کې. یا داسې تعبیر وکړه په زوره باندې ایمان چې د دې خو په زوره باندې ایمان ته مجبورول او ایمان راوړل دا خو نه چلیږي په اسلام کې د زور ایمان. نو جواب د هغې نه دا دی چې نه، دلته اجبار چې دی هغه نه دی، په زوره باندې ایمان کې داخلول دلته نه دي. هغه دا دی چې دیو دواړو طرفونو ته شته دی، دواړه طرفونه. هغه دا دی چې تا یا ایمان راوړه که نه نو دا غر در باندې غورځوم، یا په دې کتاب باندې عمل وکړه که نه نو دې کې دی مجبوره کول نه دي، مجبور محض نه دي، دی بالکل خالص مجبوره کول، بلکې دو جانبه دي چې یا به ایمان راوړي یا به در باندې غر چې هغه در غورځوو. تو دې کې من وجه اختیار باقي وي او اختیار چې دی هغه چې مکمل پکې سلب او نه وي نو هغه ایمان به الله ته قبول نه دی. دلته خو من وجه هغه اختیار د دې شته دی، دا جانب اخلي او که دا جانب اخلي. لکه یو سړی زموږ په شرع کې دا قانون دی که نه، یو سړی دی چې هغه کافر دی او تا له توره په سر کېښودله یا د تمانچو د په سر کېښودله چې ولم دی که نه ایمان راوړه، هغه وایي لا اله الا الله کلمه یې وویله، نو تا لپاره دا جایز نه دی چې دا مړ کړې. که مړ دې که نو تا خون وکړه، الله به تا نه د دې تپوس کوي. سره دې نه چې دا خو تا مجبوره کړی د ایمان ده چې ته ورته وایې چې شابه ایمان راوړه که نه ولم دی، نو من وجه اختیار د هغه شته دی. نو چې من وجه اختیار شته نو دا ایمان د ده قبول دی، او چې اختیار یې بالکل نه نو دغه ایمان چې د هغه به قبول نه دی. ورفعنا فوقكم الطور واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. یادوئ تاسو هغه احکامو چې په دې کې دي، یادوئ تاسو هغه احکامو چې په دې تورات او په دې کتاب کې دي، لعلكم تتقون. د دې یو معنی دا ده د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه. تقوا نه مراد تقوا لغوي شوله، دې لپاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه. دې کې اشاره ده څوک چې د الله په کتاب باندې عمل کوي نو دا به د الله د عذاب نه بچ کي. دویمه معنی دا ده تقوا نه مراد تقوی شرعي. واذکروا یادوئ تاسو ما فیه هغه احکام چې په تورات کې دي دا یادوئ او عمل پرې کوئ، لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو متقین شئ. دې نه معلومه شوه چې د الله کتاب څوک وي په صحیح طریقه باندې الله کتاب وي او عمل پرې کوي نو دې کې به تقوا راځي. د تقوا د پیدا کېدو لپاره غټ سبب هغه د الله کتاب دی. سړی د الله کتاب وي او تقوا پکې نه راځي، معلومیږي دا چې د ده نیت خراب دی، یا په ده کې نور څه نقصانونه دي، نور څه پټ غټ ګناهونه پکې موجود دي، د هغې د وجې نه په ده کې تقوا نه پیدا کېږي. که نه د الله کتاب فایده دا ده لعلکم تتقون. تقوا چې په انسان کې پیدا کېږي او د الله د عذاب نه بچ کېږي نو د الله په کتاب به بچ کېږي. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. دې کې اوس د دې هغه عیب او نقصان چې هغه ذکر کوي. مخکې تمهید و، دې کې اوس نقض عهد د هغو یعنې د هغو د مشرانو چې کوم د رسول الله په زمانه کې موجود و د هغې د مشرانو دا عیب دی چې دا په وخت او په زمانه د موسی علیه السلام کې موجود و. ثم تولیتم بے وګرځېدلې تاسو مخ واړو تاسو من بعد ذلک پس د لوز نه، لوزم وک او به مخ واړو. خو من بعد ذلک کې اشاره دی ته چې دا روسه زمانه کې دوی به داسې کړي دي. هغه وخت کې نو که هغه وخت کې لوز
سم دس مات کړی وی او وویل چې موږ یې نه منو، نو الله پې غر راغورځوو، الله پې غر بیا راغورځوو. ولیکن وروسته زمانه کې دیو بې عمل هغه په تورات باندې پرېښی دی، لږ لږ څه سواله پکې پیدا کېده تر دې پورې چې بیا عمل په تورات باندې هغه څه پرېښستو. نو دلته هم دغه معنا ده، بې مه خواړو تاسو من بعد ذلک، پس د دې لوظ نه، فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. دې کې جواب دغه وهم کوي چې کله دیو دا لوظ مات که نو الله په دیو باندې ولې دا غر نه راغورځوو، یا که غر نه وی نور عذابونه ولې نه ورکول، بیا به پې غر راوچت کړی وی پې راغورځولی به وی، او یا دا دی چې نورې سزاګانې به ورکړې وی، په ځمکه به یې راښکلې وی، د کاڼو باران به پې کلی وی، نور عذابونه د الله سره بې شماره دي هغه به له ورکړی، دا ولې ور نه کړی؟ نو الله د هغې وجه بیانوي چې وجه دا ده چې د الله فضل او رحم که چېرته نه وی نو تاسو به هلاک شوي وی، ما به عذاب در کړی وی، تباه کړی به مې وی. خو لیکن الله رب العالمین په دې باندې فضل او رحم وکړ، نو دې د وجه نه دی هلاک نه کړو، د الله فضل او د رحم د وجه نه دی بچ شو، که نه نو دی به هلاک شوی وی. د هلاکت نه مراد ده چې استثالي عذاب به الله له ورکړی وی چې ټول بني اسرائیل، ټول یهود نصارای په یو ځل باندې هغه تباه کړی وی، چغې پرې راوستی وی، اور یې پرې راښکته کړی وی، تندر یې پرې راوستی وی، نور عذابونه د الله سره ډېر دي، نو په یو ځل به یې هلاک کړی وی. لیکن لږ لږ عذابونه الله ورکول، هر وخت کې الله رب العالمین تنبیهات به ورکول لږ کسانو باندې عذابونه، لیکن استثالي عذاب الله له نه دی ورکړی. وجه دا ده چې د الله فضل او رحم و په دوی باندې، او الله دا اراده وکړله چې فضل کوم لکه وروسته راځي دا اوس. فلولا فضل الله علیکم، که چېرته نه وی فضل الله تعالی په تاسو باندې ورحمته رحمت د هغه نه وی، لکنتم من الخاسرین، خامخا به شوي تاسو د هلاک شوونه. فضل الله نه مراد یو هغه قول دا دی چې دې نه مراد قبول د توبې دی فضل الله، او رحمت نه مراد چې دغه عفو د ګناه ده. نو که چېرته نه وی فضل الله تعالی په تاسو باندې چې قبول د توبې دی، ستاسو توبې الله قبول کړله، ورحمت او رحمت د الله نه وی چې تاسو ته الله ګناهونه چې هغه یې معاف کړو. دا یو قول دی. دویم قول چې د هغه مفسرین دا دی چې فضل الله نه مراد هغه قرآن دی، او د رحمته نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی او د هغه سنت دی. الله دا اراده کړې وه چې زه آخري نبي رالیږم او آخري کتاب رالیږم، او دا به د یهودو دپاره هم د هدایت ذریعه وي او د نصاراو دپاره او د دې مشرکانو د دې امت دپاره ټول دپاره به دا پیغمبر وي. نو دا اراده الله کړې وه، نو ځکه دیو له استثالي عذاب ورنه کړي چې ټول په یو ځل هلاک کړي، بلکې په مدینه کې غیر شاپېره علاقو کې یهود آباد وو، د مدینې نه لږ بهر بنو نذیر و، بنو قریظه و، بنو قینقاع و، لکه وروسته واقعه د هغو راځي، نو دا آباد وو. نو الله دا اراده وکړه چې آخري رسول آخري کتاب رالیږي، نو دې د وجه نه دی هلاک نه کړو. ولولا فضل الله علیکم، که چېرته نه وی فضل الله په تاسو باندې چې قرآن دی، ورحمت او رحمت د الله نه وی چې آخري رسول رالیږلی، لکنتم من الخاسرین، خامخا به شوي تاسو د هلاک شوونه. خسران کله تاوان ته وي، تاوانن شوي به وي، خو دلته مراد د خسران د چیرې هالکین چې تاسو به هلاک شوي وي، الله به تباه کړی وي، عذاب استثالي به الله در کړی وي، لیکن الله در نه کړ ځکه چې د الله فضل او رحم اراده الله کړې وه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دې کې بیانې اوس دویم عیب د مشرانو، دویم خباثت د مشرانو، دویم بد صفت د مشرانو، د یهودو چې کوم مشرانو د هغې بد صفت هغه دا دی چې د الله په دین کې حیلې کول، په احکامو شرعیو کې حیلې کول، او په دې حیلو سره ځان ته حرام شی حلالول، او په دې حیلو سره حرامو ته ځان رسول، نو دا قباحت دی او دا بد صفت دی د یهودو. به دا واقعه چې راغلې ده نو دا د موسی علیه السلام د زمانې نه وروسته دیو مخکې تیر شو چې رفته په رفته باندې په تورات باندې دیو عمل پرېښودو،
نو د داود علیه السلام په وخت کې به د هغه په زمانه کې به دیو دا حیلې چې هغه شروع کړلې نو الله رب العالمین دیو له سخته سزا چې هغه به ورکړله. حاصل دا دی چې حدیثو کې راځي چې الله رب العالمین یهودو ته دا ویلو په ژبه د موسی علیه السلام باندې چې تاسو په هفته کې یوه ورځ ځان له غوره کوئ او په دې کې به تاسو زما بندګي او عبادت به کوئ او د دنیا کار چې دی هغه به ستاسو چوټي دنیا کار به پکې نه کوئ. خو دا یې ورته ویلو چې زما د جمعې ورځ خوښه ده، الله ورته ویلو زما د جمعې ورځ خوښه ده، لیکن که تاسو ځان له هر ورځ منتخب کوئ منتخب یې کړئ، تاسو اجازت دی. دیو د الله خوښې ته ونه کتل نو یهودو وویل چې بس موږ به د خالي ورځ واخلو، د دې تعظیم به کوو، د دې احترام او ادب به کوو، په دې ورځ باندې بس د دنیا کارونه بس موږ چوټي بس د الله په دین به عمل کوو، عبادتونه به کوو. الله ورته ویل ټیک ده او دا استدلال د دې نه وکړو چې په دې شپږو ورځو کې الله دنیا پیدا کړل، اسمانونه او ځمکه، او د اتوار ورځ نه الله شروع کړې ده، اتوار پیر منګل بود او دارنګې جمعه او جمعرات. په دې شپږو ورځو کې الله رب العالمین په 2 ورځو کې اسمانونه پیدا کړل او 2 ورځو کې الله ځمکې پیدا کړې او په دې 2 ورځو کې چې په دې ځمکه اسمانونو کې کوم مخلوقات دي او کوم شیان د الله پیدا کړل لکه غرونه او اوبه او هواګانې او دارنګې نور چې کوم شیان دي ځمکې او د اسمان د الله پیدا کړ. نو دا یو ورځ پکې خالی پاتې شو. خالی ته څه کوي چې الله په دې کې پیدایش نه دی کړی. نو دوی ویل چې بس په دې کې د الله رب العالمین یو قسم چوټي ده که نه چې الله پکې څه نه دی کړی، نو موږ هم بس په دې ورځ باندې به چوټي کوو د خالی په ورځ باندې. بس په دې باندې ښکار کول هغه هم پې حرام و، د دنیا کارونه پې حرام و، بس په دې ورځ باندې د الله بندګي عبادت به کوئ. څه وخت خو دوی دا کارونه وکړه، لیکن الله رب العالمین هغه ذات دی چې په خپلو بندګانو باندې امتحان کوي، هر وخت کې امتحان. دې وجه د الله نه دعا کوه چې الله په امتحان کې مه ناکاموي. که غریب هم امتحان در باندې دی، که پیسې در سره ډېرې شي بیا هم د الله امتحان د الله ته ګوري چې څه کوي، او دارنګې که روغ وي هم د الله په امتحان کې، او که چېرته بیمار کړي اوس هم د الله په امتحان کې چې ته څه الفاظ د خولې نه راوباسې د الله نه راضي او که د الله نه ناراضه یو ناشکره یې. او دارنګې که بچي دې نو هم د الله په امتحان کې، او که بچي له الله درکول هم د الله په امتحان کې. هر ټیم د الله امتحان دی په موږ او تاسو ټول انسانانو باندې. نو الله رب العالمین اراده وکړه چې زه په تاسو باندې امتحان، په دې خلکو باندې امتحان چې د هغوی امتحان کې واچول. نو دې د دریاب په غاړه باندې اوسېدل د یهودیانو د داود علیه السلام په زمانه کې د دریاب په غاړه باندې دوی اوسېدل چې هغې ته به ایله ښار وی، ایله، او بعضې وی چې دې زمانه کې هغې ته عقبه داود وی، عقبه داود. نو هغه د دریاب په غاړه باندې چې هغه کلی او آبادو او دوی په هغې کې اوسېدل، ژوند به یې تېراو. نو دیو اکثر هغه خوراکونه چې وو نو هغې تعلق به یې د ښکار سره لره، ښکارونه به یې کوله، میان به یې نیوله او دارنګې نور ښکارونه چې کوم الله له حلال کړي هغه به یې کول، او خاص کر د میانو ښکار به یې ډېر کوو. نو خالي په ورځ باندې چې کله د دیو باندې د دنیا ښکار منې شو، هر څه پې منې شو، د دنیا کارونه پې منې شو، ښکار کول دا پې منې شو. نو الله په امتحان کې داسې واچو چې خالي په ورځ باندې چې به دې میانو پسې راووتل وبې کتل نو په دې دریاب باندې او په دې غاړو کې د اوبو کې به دا میان به وو، ډېر به وو، غټ غټ به وو. او چې کله د خالي ورځ به نه وه، اتوار ورځ به بله ورځ به بیا به میان دومره ډېر هم نه وو چې وو هغه به هم واړه وو. نو دوی سوچ وکړو چې دا څه طریقه وکړو چې دې خالي په ورځ باندې موږ باندې هر څه حرام دي او په دغه ورځ باندې میان ډېر هم یو غټ غټ هم یو، دوی ته زړه نه ټینګېده، امتحان دی که نه. اوس ګوره نو دا طریقه پکې وکړله، 3 ډلې پکې جوړې شولې. یو ډلې پکې دا طریقه کوله، په خبره باندې سوچ کوئ چې بیا په دې ځای باندې پوه شئ. ګوره یو ډله پکې دا طریقه وکړله چې چلې شروع کړه، حیله شروع کړله. هغه دا داسې وکړو، یو طریقه د حیلې دا وه چې د جمعې په ورځ باندې به کونډې راواخیستلې او په دې دریاب کې به وروغورځولې. نو په دې کونډو کې به دا میان ونښتله، ډېر شی میان به وو، غټ غټ میان به وو، ډېر به وو، په دې کونډو کې به ونښتله. هفتې په ورځ باندې خو په دې باندې ښکار حرام و. نو بس د هفتې په ورځ باندې به دوی د جمعې په ورځ به کونډې ور واچولې، د خالي په ورځ باندې په دې باندې ښکار، نو په دې خالي په ورځ به میان ډېر وو که نه، نو دا به په دې کونډو کې چې هغه ونښتل. نو بیا به د خالي په ورځ باندې خو به نه راخیستل چې هلکه دا خو موږ باندې ښکار حرام دی. نو د اتوار ورځ چې به شوله نو هغه کونډې به یې راویستلې د اوبو نه، په هغې کې به ډېر میان د خالي په ورځ نښتي وو، هغه به یې راواخیستله، هغه به بیا پخول او خوړل به او فایدې به یې ترې اخیستلې. چې چا به ورته وویلې چې د الله بندګانو په خالي په ورځ باندې خو په تاسو باندې ښکار حرام دی او تاسو دا ښکار کوئ، نو هغه به وویل چې خالي په ورځ خو موږ ښکار نه دی کړی، موږ خو دا کونډې د جمعې په ورځ غورځولې دي.
او د اتوار په ورځ هم راخیستې دي او میان خو موږ د اوبو نه د خالي په ورځ باندې راخیستې اتوار په ورځ موږ راخیستې دي او دا د میانو اوبه خو خپو کې دغه خپې چې دا خو په اوبو کې دي که نه د میانو دا خپې چې دا خو په اوبو کې دي لکه اوس هم خلک وایي که نه عوام متل کوي وایي ملا صاحب له خپې اوبو ته کړلې دا د اخذ نه دا نقل دی چې دوی له خپې اوبو ته کړلې ځکه چې دا خبره به کوله چې د میانو خپې دا په اوبو کې دي دا ورځ به راواخیست نو په دې کې یو ډلې خو دا کار چې هغه شروع کړو دا حیلې کولې او دغه بهانه به یې کوله دویمه طریقه د دې دا وه د دې ډلې دویمه طریقه چې دا کوم غټ دریاب چې به و غټ سیند چې به و د هغې او نهر به و نو د دې نه به یې داسې واړه واړه لښتې چې هغه به یې راجدا کړه چې راجدا به یې کړه نو په دې کې به په دې وړو لښتو کې به د خالي په ورځ باندې به میان ډېر به و که نه مخکې ما وویله او غټ غټ به و نو په دې وړو وړو لښتو کې به دلته راغله دا واړه واړه ډنډونه به ورته ساز کړي واړه واړه حوضونه په دې کې به دا ایثار شو دې ته به راغله دوی به بېرته د هغه ور خوله چې د هغه به بنده کړه چې کوم به د دې غټ دغه نه راوسو د غټ نهر نه د والي هغه خوله چې د هغې ته ورخ وي پښتو کې نو هغه به بند کړ نو دا واړه میان به دیو خوا پاتې شو په دې وړو وړو ډنډونو کې دیو کې به پاتې شو نو په دې کې به دیو به د اتوار په ورځ باندې به دا میان راخیستل او خوړل به یې شي چا به ورته وویل چې لکه ولې داسې کوئ دا خو په داسې باندې ښکار حرام دی نو هغه به وویل چې ګوره دا خو په اوبو کې دي اوبو نه خو موږ نه دي راخیستې د هفتې په ورځ باندې صرف د هفتې په ورځ باندې په دې اوبو کې لکه دیو بس په دغه ځای کې بند شو ورخ به ورته بند کړ او موږ خو دا راخیستې د اتوار په ورځ باندې دي په اتوار په ورځ باندې خو موږ باندې ښکار حرام نه دی که نه دې ته وایي حیلې کول د الله په دین کې او دې ته وایي حیلې کول په احکامو شرعیو کې او دا داسې حیلې دي چې دوی وګوره حیلې کوي چلول او په دې باندې ځان حرامو ته رسوي حرام شی په ځان ته حلالوي د حیلو د وجې نه نو دویمه ډله داسې وه چې هغه غلي ناست وو نه یې دا کار کوو او نه یې نهي عن المنکر کوله چې دې ته وایي چې ولې تاسو دا کار کوئ غلي ناست وو اوس هر سړي وایي خپل خبره دی اوس هم خلک وایي مړه د خپل کار سره کار ساته نه یې خپله دا ګناه کوله دا حیله هم نه کوله خو دې منې کول هم نه درېیمه ډله چې دی نو هغه د دعوت والا و هغه هم غوره خلک و هغه دا ده چې خپله دا کار نه کوو او دې نهي عن المنکر کوو دې به د دې منکر کار نه منې کول چې دا د الله په دین کې تاسو حیلې کوئ او په دې حیلو باندې تاسو لپاره دا میان نه حلالېږي چې ته وایې چې خپې خو اوبو کې دي بلکې دا خو تاسو حرامو دپاره یو چلول جوړوئ حیله وی چلول او دوکه چې د هغه کول ظاهره کې خلکو ته ځان ښه ښکاره کول او په منځ کې ته د هغو سره دوکه کې دې ته حیله وي نو دغه حیلې تاسو د الله په دین کې چې د هغه کوئ دا مه کوئ نو دوی به ورته ویلی چې بس خبره چې د هغه به یې نه منله سورت عرب کې انشاءالله هغه واقع راځي نو دا درې ډلې چې دا په دیو کې تقریبا جوړې شولې نو کله چې دیو دا چلونه شروع کړو نو الله رب العالمین عذاب ته ګوره په دې چل ول باندې او په دې حلو باندې ځان ته حرام چې هغه حلال کړ او حرامو ته ځان په دې باندې ورسو نو الله رب العالمین د دیو شکلونه مسخ کړو بیزوګان شادوګان تسار شو والعیاذ بالله امتحان کې ناکام شو او شکلونه الله رب العالمین بدل کړ بیزوګان تسار شو او درې ورځې پس به هغه بیزوګان چې نو هغه به چې سمړو شو مردار شو والعیاذ بالله دا په دغه وخت کې بیزوګان شوي دي داسې نه چې د انسان اصل ګڼه دا شادو او په اصل کې دا بیزو داسې نه ده انسانانو شکلونه وو خو چل ول چې شروع کړو الله ته بیزوګان شادوګان ساز کړو او درې ورځې پورې دوی به یې ژوندي وو او بیا چې د هغې نه پس الله مردار کړو او ختم یې کړو نو دغه واقعې ته اوس الله رب العالمین اشاره کوي نو دا خباثت د مشرانو دی او دې کشرانو ته وی چې ستاسو د مشرانو دا خباثت و چې چل ول به یې کوو حیلې به یې کولې دوکې به یې کولې د الله په دین کې او په دې حلو دوکو باندې به یې ځان ته حرام شی چې د هغه به یې حلالوو لکه زموږ په دې امت کې اوس دا حیلې ډېرې کېږي او الله رب العالمین د نبي سلم دعاګانې وي چې دې امت له الله داسې عذاب اوس نه ورکوي چې ډېر کسان له داسې عذاب نه ورکوي لیکن لږ لږ کسان له دا عذاب بیا هم میلاویږي حدیثو کې شته دی چې کوم کسان د تقدیر منکر دي او دارنګې هغه کسان چې هغه ګمراهنې کوي فسق فجور ښکاره کوي او ګالې بجانې چې د هغه وړي او نشې تماشې کوي سهار نه چې راپاڅېږي حدیث کې راځي د قیامت د علاماتو نه ده د دې شکلونه به الله مسخه کړي او دارنګې د تقدیر منکر چې کوم دي د هغو کې به دا کار چې د هغه کېږي او علمای سوء هغه علما چې بدترین علما دي چې خلک د الله د دین نه د قرآن او د حدیث نه خلک منې کوي چې مو ورځئ قرآن له مو ورځئ حدیثو له مو ورځئ صحیح مسلې دي دا ته بیانې دی له مو ورځئ د قرآن نه خلک منې کوي حدیثو نه خلک منې کوي د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات وراچي
او دارنګې ناروا کارونو کوي داسې علماو شکلونه به الله مسخه کوي علماء سوء او دویم دا هغه علما چې هغه حیلې کوي د الله په دین کې تقدیر منکري چې تقدیر شي د هغه نشته دی د هغو سره به الله دا کار کوي هغه ښکاره فاسقان فاجران چې ټوله شپه نشې تماشې کوي دمتوب کوي او سندرې غاړې ښځې هغه ځان ته ګډوي سندرې ورته وایي او ورته ګډېږي او خلک ورته ناست چې ساره پورې نو بیا به حدیث ونه دا معلومېږي د قیامت د علاماتو نه چې د دې شکل به الله مسخه کوي شکلونه به مسخه شوي والعیاذ بالله نو دې امت سره به بعضې خلکو سره به الله دا کار کوي اگر که ټول امت سره الله داسې نه کوي نو کولو قردة خاسئین او دا حیلې شیرې نو دا زموږ په دې امت کې اوس شته دی اوس هم خلک دا حیلې شیرې هغه کوي او مخکې زمانه کې به هم کولې او اوس هم کوي چل ول کول چل وله هر څه کې چې هغه چل ول چې هغه کوي بعضې انسانان زکات چې هغه په هغه باندې فرض وي زکات نو د زکات مبارک چل ول دا کوي چې کله کال په هغې پوره کېږي کنه کال نو یو میاشت نیمه پاتې شي یا څو ورځې پاتې شي چې لکه اوس ما باندې نور لکه کال پوره کېږي زه به زکات ورکوم نو د خپل مال چې هغه راواخلي خپلې ښځې ته یې وبکي یا خپل بچي ته چې د هغې وبکي ته وایي چې دا مال ستا شو او بیا چې کله کال میاشت نیمه تېره شوله بېرته واپس چې د هغه ته واخلي نو ته وایي چې دا کال په پوره کېدو کې ما سره مال نه و مال خو د ښځې سره و نو دې د وجې دا اوس ګوره چل ول کوي سره دی لکه ښځې له مال ورکړي دا خو چل کوي او د حیلهګر په ذهن کې دا وي چې کنه زه د الله سره دوکه کوم الله را باندې نه پوهېږي والعیاذ بالله د حیلهګرو په ذهن کې دا خبره ده او سره دی نه چې الله غذات دی چې ښکاره او په پټ او په زړونو په هر څه باندې الله رب العالمین چې دغه پوهېږي دارنګې دا مخکې زمانه کې به داسې حیلې اسقاط به کېدله حیلې اسقاط هغه دا ده چې یو سړي نه به منځونه قضا شوي روژې به ترې قضا شوي وي او بیا به مړ شو او د ده سره به دومره مال نه و چې د هغې نه د مونځ فدیه او د دې روژو فدیه چې د هغه ته وباسي نو د هغه لږې روپۍ به وي هغه به یې راواخیستلې د قرآن په سر باندې یا د قرآن د لاندې به یې کېښودلې او یوله به یې ورکړلې چې ته به دا به د خلکو باندې ګرځوي او د دې لږې روپو نه به ډېرې ساجې شي مثال په طور باندې 500 روپۍ دی یو له ورکړي ورته وایي چې ما دا تا ته درو بخلې خو هغه ته به مخکې به سمجوته کړې وه چې ته به دې بل ته بخې بل ته نو 500 روپۍ چې دی دا شولې نو هغه راواخلې چې به بلکل دا ما قبول یې کړلې هغه راواخلې ما تا ته درو بخلې هغه به بل ته وبخلې هغه به 10 کسان به ناستو نو د 10 کسانو چې دی نو دا 500 روپۍ نو د دې نه به 50,000 ساجې شولې د حیلې ته اوس ګوره دغه پیسې به بیا راواخلې په دې ډېرې والو باندې به تقسیم کړې هلکه د 500 روپو نه موږ 50,000 ساجې کړلې اوس یې منځونه او د هغې حساب وکړئ اوس یې په دې دایره کې چې کوم کسان که مولین ناست دي په دې باندې تقسیم کوي او نورې بعضې طریقې هم سره کوي دی نو دا په دین کې نشته دی دا غلطه طریقه ده او دا د الله په دین او د الله په شرع کې د ځان نه حیلې جوړول دي قانون مسله دا ده قانون د شرع واره مسله واوره هغه دا دی چې یو سړی مړ شو یا یو زنانه مړه شوه په هغې باندې روجي وي روجي چې دا روجي دوی خوړلې دي او بیا دې ته داسې زمانه په دې باندې راغلې وه چې دې پکې روجې نیولې وې خو روجې ونه نیولې نو چې وی نه نیولې که سړی که زنانې سفر د وجې نه بیمارۍ د وجې نه هغې نه روجې چې هغه پاتې شوې وې نو اوس چې کله دا سړی مړ شو یا د زنانه مړه شوه نو اوس قانون دا دی چې د دې روجې فدیه به ورکړې ته فدیه چې هغه به ورکړې څومره فدیه به ورکړې نو دوه درې قوله پکې دي په احادیثو کې دا راځي موقوف احادیثو کې بعض وایي یو مد ورکه او بعض وایي نصف ساع ورکه نصف ساع لکه پاو باندې 1 کیلو وړو مطلب لن حاصل د مسلې به ووایم چې یو پاو باندې 1 کیلو وړو د یو روجې سرسایه شوله او د یو روجې فدیه شوله سرسایه ته د عوام خلک وایي او د شرع اصلاح کې دې ته فدیه ویل کېږي نو یو روجې دا شوله نو که 500 روجې د هغې اندازه ولګوه که 10 روجې نو په دې باندې به طعام واخلي وړه او دا به یو مسکین کول ده چې هغه ورکړي یوه توړۍ نیمه توړۍ دا به له ورکړي پاو باندې 1 کیلو وړه به د یو روجې دا فدیه شي اسانه خبره ده او یو حدیث دا معلومیږي که روجې پي نو د هغې نه ولیم نیولی شي ولي اگر که خلاف د علماو پکې دی مور مړه شو بچي راولګېږي د هغه نه روجې شي د هغه ونیسي یو بچی له روجې ونیسي بل 5 روجې دي 5 بچي روجه شو بس دا روجې د هغې نه وشولې فدیه به یې مه ورکوه هر شي منځونه دي نو مونځ چې د چا نه قضا شوي او د هغې فدیې نو دا نشته دی دا په صحیح حدیثو کې د مونځ فدیې نشته دی دا د خلکو هسې یو رسم و رواج جوړ کړی دی او بیا د خلکو نه فدیې چې د هغه اخلي او هغه مولین چې هغې په دین باندې پوره نه پوهه یا هغه مفتین چې په دین باندې پوره نه پوهېږي نو هغې دا مسلې چې د هغه کوي او دویم د خپل د جب د ډکولو دپاره
چې وروره بس دا دومره فدیه در باندې کېږي دومره سرسایه بس مال یې راوړه زکات در باندې کېږي دومره راوړه یو توله سره یاره پلانکي ځای کې ملا راته ویلي چې یو توله سره مې هم په دې کې زکات کېږي مال یې راوړه نو دا بدعتین مولین چې او دارنګې خواهش پرست مولین هغه اکثر دغه غلطه مسله خلکو ته کوي د مونځ فدیه چې ده نو دا په اسلام کې نشته په صحیح احادیثو کې ګوره قرآن کې او په صحیح احادیثو کې دا نشته دی وجه دا د سوچ کوه ستا ذهن به په دې باندې خلاص شي چې ځکه نشته دی چې د مونځ پرېښودل په اسلام کې نشته دی مونځ چې ته روغ جوړ یې مونځ به په ولاړه باندې کوې چې کله ته بیمار یې ودرېدلی نه شي نو مونځ به په ناسته باندې کوې دارنګې رکوع سجده چې د هغه به کوي که سخت بیمار یې رکوع سجده نه شي کولی نو د سر په اشاره باندې به مونځ چې د هغه وکړي د سر د لاسونو په اشاره باندې مونځ وکړه که لاسونو په اشاره هم نه شي نو د سر په اشاره باندې مونځ چې د هغه وکړه که د دغه اشاره باندې هم نه شي کولی بیخي خوځېدی نه شي نو بیا خو ستا ذهن کار نه کوي دماغ دې کار نه کوي نو تا نه بیا مونځ ساقط دی چې ته بلکل نه د لاس اشاره کولی شي نه د سر خوځولی شي نو تا نه بیا مونځ ساقط دی نو فدیه د کوم ځای نه راغله فدیه پکې د کوم ځای نه راغله چې ته وایې چې مونځونه حاجي صاحب قضا کړي دي ملک صاحب قضا کړي اوس فدیه ورکوي د مونځ پرېښودل نشته دی که تا پرېږي بس اوس الله ته توبې وباسه او استغفار وایه او دارنګې صدقې چې راکه کوه د الله در باندې غصه دی چې د الله غصه سړه شي او الله ته توبه ایستل او بخښنه غوښتل او د الله ذکر او عبادت ډېرول دا پکار دی دې سره به تا ته معافي کېږي لیکن د دې فایدې چې راغله هر چې روژه ده نو روژه خو چې ته بیمار یې نو بس تا د روژه ته مه نیسه وروسته به قضایي راوړې په سفر باندې وروسته صورت بقره کې راځي انشاءالله په دویمه سپاره کې نو ته روژه خوړلی شي په سفر کې نو ځکه که ته تا ته بیا ټیم میلاو شو روژه دې ونه نیوله نو اوس به ته د هغې فدیه چې د هغه ورکړې دې وجه له مونځونو فدیې چې څوک وي نو دا صحیح طریقه نه ده دا صرف امام محمد رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی خاص امام یوسف امام محمد نو امام محمد رحمه الله ویلي دي چې وارجو د نورالانوار کې او دارنګې بعضې نورو کتابونو کې هغه دا خبره کړې ده چې وارجو امام محمد وایي زما امید دا دی چې کېدای شي الله رب العالمین د ده دا فدیه د دې منځونو په باره کې مڅکې قبوله کړي نو اوس خلکو د ارجو نه دین ساز کو چې بس دا هغه ویل زما امید دی خبره صحیح کړله چې امید مې دی کېدای شي الله یې قبول کړي لیکن په امید باندې خو کار نه کېږي که نه او دیو ته اوس دین ساز کړی دی هغه دا دی چې بس مونځ فدیې بس حساب ورله ولګوي او بیا چې که دومره فدیه کېږي دا راکړه او که دغه سړی غریب وي نو بیا هغه حیلې اسقاط چې د هغه کوي او په دغه طریقه باندې د 500,000 نه 50,000 او 1,00,000 روپۍ سازي د الله سره چل ول او کوي نو الله رب العالمین ګوره دغه له به نه قبلوي او الله به دیول هم سخته سزا ورکوي د الله په دین کې حیلې کوله ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم یقینا پیژنئ تاسو هغه کسان چې تجاوز یې کړی و ستاسو نه فی السبت په ورځ د خالق کې فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین پس ویلو منگا دیو تا شیطاسو شادوگان زلیلان ولقد علمتم یقینا تاسو ته پته ده الله ته ذکر شوي د مخکې نه طرز الله جدا که و اذ سره اکثر دا واقع راوړي نو دا خو جدا یو واقع و خو داسې ونه ویلې چې و اذ علمتم ایا و اذ قلنا داسې ونه ویله په اذ سره لکه مصدر نه که وجه دا ده چې دا واقعه د موجوده بني اسرائیلو چې دی پټوله ځکه چې په دې کې د دې د مشرانو عیب دی او دومره قباحت پکې دی چې د دې مشرانو نه الله بیزوګان ساز کړي دي او د خېټې د وجې نه ته بیزو ساز شوی دی دا څومره شرم خبره ده هلکه ستا د پلار نیکه د خېټې ته ټینګ نه شي الله ته بیزو ساز ته والعیاذ بالله څومره شرم دیو به ځکه پټوله الله وی ولقد علمتم تاسو ته ښه پته ده او په سورت عرب کې الله فرمایي واسألهم ته تپوس وکړه د دیو نه د دیو نه تپوس وکړه دیو داسې کار چې د هغه مشرانو داسې کار کړی دی اعتدو چې تجاوز یې کړی منکم ستاسو نه نو د الله په دین کې حیلې کول او په حیلو باندې حرام شی ځان ته حلالول نو دې ته اعتدا ویلی شوې ده او دې ته عدوان ویلی شوی دی او دا ګناه کبیره ده او په دې باندې د الله سره دې دوکه کوي او د الله سره دوکه نه کېږي فی السبت یو معنی د خالي په ورځ کې او دویم فی السبت د خالي په تعظیم د خالي کې ځکه چې دیو باندې د خالي د ورځې هغه تعظیم هغه پې څه شوی و هغه پې لازم شوی و او مخکې هغه حدیث موږ وویو چې دیو د خالي ورځ غوره کړله نصارا چې کله راغله نصارا حدیث به پوره کړو نو هغو ته الله ویل چې تاسو په هفته کې یوه ورځ غوره کړئ
چې زما بندګي به کوئ او د دنیا کارونه به ستاسو چوټي. نو هغه وویل چې موږ د اتوار ورځ اخلو، اتوار ورځ. نو هغه یې واخیستله، په هغې ورځ باندې به د ډېر چوټي وه نصارا، او دارنګې د دنیا کارونه به یې نه کول او د الله بندګي او عبادت چې هغه به یې کوو. نو هغو د اتوار ورځ وه، لیکن الله هغو ته ویلو چې د زما د جمعې ورځ خوښه ده. زمونږ امت چې راغی او زمونږ نبي چې راغی، نو زمونږ نبي ته چې دا ویلی شو چې تاسو هم یو ورځ چې د هغه خوښه کوئ او ای صحابه یو ورځ خوښه کوئ، نو زمونږ نبي او زمونږ صحابه هغه د الله خوښه چې ده هغه خوښه کړې ده چې د جمعې ورځ یې اخیستې ده. نو زمونږ او ستاسو ډېره بهترینه ورځ ده د جمعې ورځ، چې حدیث کې راځي چې دا په ټولو ورځو کې بهترینه ورځ ده. په دې ورځ باندې الله آدم علیه السلام پیدا کړی دی، په دې ورځ باندې الله رب العالمین آدم علیه السلام جنت ته داخل کړی دی، او په دې ورځ باندې الله رب العالمین به قیامت چې هغه راولي. جمعې په ورځ باندې سحر کې به قیامت شپېلې والی کېږي. د سهار د مانځه نه وروسته د نور خاطو پورې دا ډېر ناشنا ټیم دی د جمعې په ورځ باندې چې په دې کې به د قیامت شپېلې والی کېږي. حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړي چې په دې ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې د سهار نه چې صبح صادق راوخېږي، د سهار نه تر نور خاطو پورې ټول حیوانات چې هغه متوجي او په یېره کې چې داسې نه چې یاره قیامت شپېلې چې هغه وویلی شي. صرف انسان او پیری چې دی نو هغه سخت زړي دي، هغې توجه نه کوي الله رب العالمین ته او د قیامت نه نه یېرېږي. د جمعې په سهار باندې یا ودي یا چېرته کار کې لګي او دارنګې اکثر پکې غفلت باندې چې هغه پراته وي، خوبونه چې هغه کوي. سره د دې نه چې د سهار وخت کې قیامت شپېلې چې هغه ویلی کېږي، په دې کې ډېر سوچ پکار دی. په دې وخت کې خوب هغه نه دی پکار. نو زمونږ د جمعې ورځ الله رب العالمین موږ له راکړې ده، او بیا موږ سره الله دومره اساني کړې ده والحمدلله چې دوی امت سره الله څومره اساني کړې ده. هغه ده چې د جمعې په ورځ باندې که ته د سهار نه دوکان کولاوې او کار کې له جایز ده، خو د خطبې ټیم او د زوال ټیمه پورې چې وختي به لږ دوکان بندې چې تا نه د جمعې خطبه او تقریر درنه لاړ نه شي. لکه بل وخت ته 12 بجې پورې کار کوې، جمعې په ورځ باندې 11 پورې وکړه، 11 پورې وکړه، 12 پورې. خو چې ته راځې او کپړې بدلې او غسل کې او مسجد ته لاړ شي چې تا نه بلکل تقریر او خطبه نه بلکل لاړه نه شي. نو وختي لږ دوکان چای وکړه، نور کار کولی شي د جمعې د مانځه اذانه پورې ته کار کې کولی شي، خو لږ وختي بندول پکار دی لپاره چې خطبې څه حصه نه لاړه نه شي. او بیا چې د جمعې مونځ دې وکړه، د هغې نه پس که ته دوکان کې تجارت کې نو کولی شي تر ماښامه پورې بیا تا ته اجازت دی. دا څومره اساني ده الحمدلله زموږ د امت سره. او په هغو باندې په دې ورځ کې ټولو کې به کار چې هغه به پې حرام و، او ورځ هم زموږ غوره ده. نو زموږ امت هم الحمدلله غوره امت دی. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، پس وویل مونږ دیو ته شئ تاسو شادوګان ذلیلان. قردتن شادوګان شئ. علما وایي شادو ډېر مناسبت دی د انسان سره، د انسان سره شکل کې مناسبت چې ډېر لري نو هغه شادو بیزو دی. نو الله ته نه دا ساز کړو. او بعضې بیزو داسې چې خلک یې په کور کې ساتي او لوبې ورسره کوي او داسې مینه کوي او خوراکونه ورله ورکوي. الله وایي داسې نه، خاصین ذلیلان و هر چا به شړله چې کوم کسانو چې ګناه نه ده کړې نو د دې شکلونه خو هماغسې پاتې شو، یا نهی عن المنکر ولا غول الله عذاب ورنه کړ. نو دیو خواله چې به راته نو دیو به څه کول، هغه شړل به لکه سړی چې سپی شړي د خپل ځان نه. اخسئوا فیها ولا تکلمون، خسه شړلو ته وي او لرې کولو ته وي او کورې کولو ته وي. نو خلکو به د ځان نه شړل او ځان نه به لرې کوله. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله اوس فایده د دې نه راوباس او د دې فایده ذکر کوي. هغه ده چې دغه وخت کې چې کوم دغه ځای کې کوم کلي حاضر وو او دارنګې کوم کلي چې دلته حاضر نه وو، د هغې نه په اخوا دخوا طرفونو کې وو، د هغو نه غایب او لر وو. د ټولو لپاره دا عبرت وګرځېده. هلکه ټول خلکو لپاره چې لکه څوک چې د الله په دین کې حیلې او چلونه کوي که نه، نو الله د هغو نه بیزوګان سازوي، شکلونه مسخ کوي. دا څومره غټ عبرت دی. دا بیزوګان د خلکو لیدل چې انسانان و اوس بیزوګان ساز شو او اوړي راوړي. نو دا د الله په دین کې چې څو حیلې کوي نو دغه طریقه یې ده. نبي صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې تاسو د یهودو په طریقه باندې مه ځئ چې په چل ول باندې تاسو حرام شي چې هغه ځان ته حلالوئ. داسې چلونه چې هغه مه کوئ، د یهودو په شانتې طریقې مه کوئ چې په حیلو سره تاسو حرام د الله ځان ته حلالوئ. داسې مه کوئ په چل ول باندې، په دوکو باندې خلک چې هغه ځان ته دا حلالوي. نو داسې مه کوئ.
فجعلناها نو پس وګرځو دغه کلی دویم ها ضمیر د واقعې ته راجع دی فجعلناها نو پس وګرځولمه دا واقعه او کیسه نکالا عبرتناکه سزا عبرتناک واقع لما بین یدیها د هغه کلو لپاره چې هغه حاضر وو په هغه وخت کې وما خلفها هغه چې وروسته وو د هغې نه یا وما خلفها هغه کلي چې غایب وو د هغې نه یا دی هغه چې دغه وخت کې حاضر وو او د دې مخې ته کوم کلي وو د هغو لپاره نکال چې نکال هغه سزا ته وایي چې په هغې کې عبرت وي او نور خلک ته عبرت چې هغه اخلي او دا هم ته عبرت اخلي لکه سورت مائده کې راځي چې کوم انسان غلا وکړي نو د هغې نه به د الله لاس په دې مړوند کې پرې کړي او په دې غاړه کې به ورته داسې واچوي اسلامي حکومت لاس به ترې په مړوند کې پرې کړي نو دا به ټول خلک چې ګوري هلکه دا هغه سړی او د هغه زنانه وه چې غلا به یې کوله لاس ته پرې کړی شو نو هغې ته هم الله نکال ویلی دی ډېر خلک به د هغې نه عبرت اخلي څوک به هم غلا نه کوي ته خو د یو غل نه لاس پرې کړه والله چې په سړک باندې به سره پراته څوک به ګوتې نشي وروړی چې بیا به لاس پرې کېږي نو د خلکو لپاره به دا چې نکال عبرتناکه سزا به شي او عبرت به تیالي او دلته هم داسې الله وکړه د دې سره نکالا لما بین یدیها هغه کلي چې هغه حاضر وو په هغه وخت کې دارنګې د هغو مخې ته وو وما خلفه یو معنا هغه چې غایب وو د دې نه او دارنګې هغه چې وروسته وو د دې نه او لرې وو د دې نه هغه کلي وموعظة للمتقین او وعظ او نصیحت دپاره د متقینو د متقینو خلکو لپاره چې هغه د دې امت متقین دي د هغې دپاره دا واقع شی شو وعظ او نصیحت شو زموږ د امت لپاره هم دا شوله چې حاصل یې دغه شو چې د الله په دین کې د حیلې کولې او چل ول دې کوو او په دې حلو باندې دې ځان ته حرام شی نه چې د هغه حلالولو نو تا سره به هم الله دقه کار کوي الله قادر دی په دې باندې چې ستا شکل مسخه کړي او په دې باندې قادر دی چې تعالی هم عبرتناکې سزاګانې چې هغه درکړي لکه مخکې موږ ویلي وو که نه ډېر مولیني چې هغه مالدار وي په هغو باندې زکات نه کېږي او هغه خلکو ته وایي چې ماله زکات راکوي او دا مسله کوي چې د ملا د کور ګیټونه چې د سرو زرو هم زکات پې کېږي او سرجا پې کېږي لکه کوم ځای کې راغلی د الله بندګانو ځان نه خېټې نه خبره کوئ کوم کتاب کې دا راغلی دی چې ملا هغه د کور ګیټونه نو سرو زرو شو زکات پې کېږي نه کېږي پې زکات سوچ کوه مالداره ملا له به زکات نه ورکوي دارنګې پیسې میسې چې هغه د خلکو نه چاندې اخلي د مدرسې په نوم باندې چې مدرسه مې ده او جامعه مې ده او دونه طالبان پکې سبقونه وي او دونه حفظونه پکې کېږي او دا خلکو له زکاتونه راټولوي او په منځ کې په مدرسه باندې چېرته یو حصه نیمه به لګوي هغه هم نه لګوي او ټوله په خپله ښځه او بچو باندې خوري او خپل تجارتونه په هغې باندې کوي دا به الله له څه جواب ورکوي چې ورته ووایي جي ولې دا کار کوې ویله جي بس د دین په کار کې مصروف وي نو د دین په کار کې مصروف وي د مدرسې په کار کې مصروف خادمین د مدرسې نو زه خادم یم خادم لپاره دا جایز دی چې پر دې مالونه په دې طریقه باندې چې هغه خوري وموعظة للمتقین الله له ورتګ دی ګوره الله به څه حساب د داسې خلکو سره کوي حرام مالونه په چلونو باندې او په دوکو باندې ځان دپاره چې هغه چې کوي حلالوي وموعظة للمتقین وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين دا اوس دریم خباست د دیو ذکر کوي او دام اصل کې حیله ده خو حیله دوه قسمه باندې وه د مشرانو دا دوه قبایح یو داسې حیله و چلونه کول چې په دې باندې حرام شی ځان ته حلال کي نو دویم قسم حیله چې هغه دا ده چې داسې حیله و چلونه کول چې ځان نه شرعي حکم چې هغه ساقط کي شرعي حکم د الله او د رسول یو حکم شرعي او هغه د ځان نه په چلول او په حلو سره ځان نه ساقطوي نو دا کار هم حرام دی دا هم ستاسو مشرانو به دا کار کوو دا د یهودو خصلت دی یهود څه ته وي دوکبازان حیلهګر د الله په دین کې حیلې چې هغه کول تعنتي سوالونه کول او دارنګې د وعدې هیڅ پابندي نه کول والعیاذ بالله دې د وجه د الله په ذات پر پناهي غواړه چې الله د یهودو د صفاتو نه چې هغه وساتي او د منافقانو د صفاتو نه دا قباحتونه پکې راغله وروسته راځي 50 قباحتونه چې پکې جمع په دې صورت کې الله ذکر کړي دي دې د وجه الله رب العالمین یهودیان ډېر ښکته راوغورځول او د دې نه خلافت واخیست او بنو اسماعیلو ته ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په بنو اسماعیلو کې به پیدا کړ د اسماعیل علیه السلام په بچو کې وجه دا ده چې دوی ګناهونه شروع کړل او حیلې او دوکې
او شیطانتونه شروع کړي الله ته هغه غټه مرتبه واخیسته چې خلافت مرتبه ده. واقع دا و چې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ویل چې ته د بني اسرائیلو ته دا حکم وکړه چې تاسو یو غوا حلاله کړئ. د غوا د ذبح حکم چې دی دا ورته وشو. نو په دې کې دیو د الله حکم چې دی نو دا امر دا خو واجب و په دیو باندې چې منلی وی بغیر د چون چرانه بس یو غوا به یې رانیولې وی حلاله کړې به وی بس د الله حکم به عملی شوی وی الله به خوشحاله شوی وی موسی علیه السلام هم خوشحاله شوی وی او دیو باندې به اساني راغلی وی. لیکن دا حیلهګر خلکو نو دیو سوالونه شروع کړل بې ځایه سوالونه او د عناد سوالونه چې اول خو دا خبره وکړه موسی علیه السلام ته چې ته موږ پورې ټوکې کې دا خبره ورته داسې ناشنا ښکاره کېده چې د غوا ذبحه چې ده دا څنګه موږ وکړو. هغه ورته وویل چې ټوکې خو جاهل سړی کوي هغه خو جاهلي په دین نه پوهېږي زه خو د الله پیغمبر یم الله ماته وایي چې خلکو ته ووایي چې غوا حلاله کوي دا حکم دی. نو دیو سوالونه چې هغه بې ځایه سوالونه به یې شروع کړو چې څنګه غوا حلاله کړو ځوانه به وي که بوډۍ به وي دارنګه څنګه غوا حلاله کړو څنګه رنګ والا به وي سپینه به وي توره به وي زیړه به وي غنم رنګې به وي څنګه غوا حلاله کړو. بل سوال یې بې ځایه دا شروع کړو چې څنګه غوا حلاله کړو داسې غوا چې کار به یې کړي که نه به یې کړي دا بې ځایه سوالونه چې هغه یې شروع کړو. هر تپوس چې به یې کوو موسی علیه السلام به د وحی انتظار کوو الله به ورله جواب ورکوو. نو حدیث کې راځي دیو په ځان باندې سخته کړله نو الله هم په دیو باندې سخته کړله. که دیو ځان سره اساني کړې وي بس یو غوا حلاله کړې وي بس خبره ختمه. خو دیو بې ځایه سوالونه کول د بې ځایه سوالونو او تپوسونو په وجه باندې په دیو باندې مسله یې په ځان باندې څه کړه ګرانه کړه. خو اوس په دې کې څه حکمت و چې الله رب العالمین دیو ته حکم کوو چې تاسو غوا حلاله کړئ. په دې الله ښه پوهېږي د حکمتونه پکې ډېر شی دی الله پې پوهېږي. لیکن یو لوی حکمت د هغې نه دا و چې دیو اصل کې مصر کې اوسېدل د بني اسرائیل اوله کې فرعون په ځای کې آباد و مصر کې که نه او دې فرعون او د هغه قوم دیو به د غوا عبادت هم کړی دی د سخیم کړی دی د پیسه عبادت به وی فرعون چې هغه خپله د پیسه عبادت به کوو او په دې مصر کې د غوا عبادت د سقي عبادت دا مشهور و. که ستاسو خیرې مخکې واقع تېره شوه چې دې کله دریاب نه واوښتل نو هغه سامري ته هغه سره راواخیست او دې نه ولسکی ساس کو په هغې کې څه مشیني لګول اواز به یې کوو نو بس دیو ته ویل چې دا ستاسو اله دی بس د دې نه توافونه کوئ الله په دې کې دننه داخل شوی دی حلول یې کړی والعیاذ بالله د کفر عقیده وه. نو دې د وجې نه د سخي سره ډېره زیاته مینه وه او د غوا سره به ډېره مینه وه د دې بندګي دیو کړې وه نو هغه مرض پکې و. نو الله رب العالمین په دا امتحان راوسته چې دیو ته حکم چې یو غوا حلاله کړي دې دپاره چې دیو ته وښیي چې دا غوا چې دا نو دا د دې ذبحې دپاره الله پیدا کړله چې ستاسو خوراک به د دې نه کوئ حلالوئ به او د دې غوا خبره وباسئ خورئ به. دویم دا غوا چې الله پیدا کړل دا د دې لپاره پیدا ده چې په دې به تاسو کرونده کوئ په غویانو باندې پټۍ اړول دا به پې کوئ. دا غویا او غوا الله دې لپاره پیدا کړل چې تاسو په دې ارټ کوئ د کوهي نه په دې باندې پخوا زمانه کې به اوبه پرې راایستل کېدلې دا پې کوئ. د دې شي لپاره الله غوا پیدا کړې ده او ستاسو د خوراک دپاره دا د عبادت دپاره خو نه ده چې تاسو د دې بندګي کوئ عبادت یې کوئ. د دې لپاره چې د دې غوا عظمت او د دې غوا لویوالی د دیو د زړونو نه وباسي چې زه دا غوا حلالومه چاړه پرې راکاږم او دا رب نشي والی او ما ته څه ویلی نشي او ما نه ځان نشي خلاصولی نو دا به زما حاجت څنګه پوره کړي دا به ما نه مصیبت څنګه لرې کړي او دا به ما سره مدد چې هغه څنګه وکړي دا نشي کولی که نو د دوی په زړونو کې به د الله د توحید او د یووالي مسله به په زړه کې مضبوطه شي. دا پکې غټه فایده وه او د غوا کارونه به ورته معلوم شي د غوا عجز به ورته معلوم شي. دې د وجې نه الله ورته وویل چې تاسو یو غوا چې دی هغه حلاله کوئ. لیکن دیو چون چې را شروع کړه او بس خبره به ځان باندې سخته کړه الله هم بې سخته کړه بیا په آخر وخت کې 40 کاله پس دیو ته بیا دغسې غوا میلاو شوله بیا هغه ذبحه کړله. نو د دیو د زړه نه هغه د شرک او محبت د غوا چې هغه ترې وباسي او دارنګې شرک هغې د زړه نه الله وباسي ځکه ورته وایي چې غوا چې هغه حلاله کوي. دا پکې غټ حکمت او وجه چې هغه ده. اوس هم دا هندوان چې دي هندوان وایي دا ډېر زیات د غوا تعظیم اوس هم کوي. په انډیا کې د غوا غوښه چې هغه څوک نه خوري د دې د وجې له هغه ځله غواګانې او میښې او سانډاګان ټول دلته را روان دي پاکستان ته او نورو ملکونو ته روان دي وجه له هغې نه خوري دا غوښه هغې ته د معبود وي هغې ته اله وي د غوا تعظیم چې د هغه کوي. او زمونږ یو شیخ خو هغه به دا خبره هم کوله چې هغه ما ته یو ملګري وویل چې کله غوا په هندوستان کې په انډیا کې روډ ته راوځي غوا که نه نو دا څومره ګاډي چې په دې روډ باندې ځي دا ټول به اخوا نه به هم روډ ورته بندېږي دوی خوا نه چې دا غوا په خپله طبع باندې روډ نه اخوا شوې نه وه وروره نو ته څوک ارن وایي نه پسې څوک را کوزېږي چې لخته ول ورکړي بس دا یو ګناه ګڼي چې دا خو معبود دی د غوا دومره تعظیم کوي. اوس هم په انډیا کې د غوا داسې بندګۍ نه کېږي والعیاذ بالله. الله چې څوک پرېږدي که نه نو الله یې داسې ذلیله شیانو کې اخته کوي. څوک بت ته سجده لګوه
څوک قبر ته سجده لګوه چې بابا دې په خپل لاس باندې لاندې دفن که په قبر کې کېښود هېڅ هم نه شي کولی الله ته یې نه شو درکولی اوس یې په قبر پوخ که اوس وایي یاره جي دا د دانې ذمه دار دی څوک وایي دا د زیړي ذمه دار دی او څوک وایي چې دا عزت ورکوي او څوک وایي دا د بچو بابا دی بچي بل نه درکوي او څوک وایي چې دا مصیبتونه بل نه لرې کوي او دا سړي هم وروانې او زنانه هم وروانې او سجدې ورته لګوي دا کوم عقل دی دا بابا خو تا په لاس باندې ښخ نه کړو تا ته جامې ویستې وي دی او د ودې نه لمبو او دارنګه تا په دې خاورو کې دفن نه کړو مال دې له تقسیم نه کړو څنګه څه نه شو کولی چې اوس په دې قبر کې کېښودلی شو اوس شیطان ورته وویل چې دا خو ولي او بزرګو او د قبر له راځي او قبر له پوخ کې ګنبد پې ساز کوي او زیارت پې ساز کوي عقل د مشرکانو چې هغه نشته دی نو دا هندوان اوس هم د غوا تعظیم کوي او د هغې بندګۍ او عبادت چې هغه کوي د دې د وجه نه الله ته حکم وکړ چې تاسو دا حلاله کوي او د دې داسې مثال زموږ په دین کې مشته دی رسول الله صلی الله په اوله کې صحابو ته دا ویلي چې تاسو چې څوک نوی مسلمان او دغه شي که نو د رسول الله صلی الله ته دا ویلي چې تاسو به د قبر زیارت لا نه ځئ وجه دا ده چې دا نوي مسلمانان دي اوس پورې به د بوتانو بندګي کوله اوس کېدای شي د قبر بندګي شروع کړي او قبر ته طوافونه دې کوي او قبر ته سجدې لګوي او لاس په ناوو ته ولاړي نو دا خو شرک دی نو رسول الله صلی منع وکړه چې کوم کسان به نوي مسلمانان دي چې تاسو به زیارت د قبر بالکل به هغې له نه ورځئ خو چې کله د هغو مسلمانانو عقیده مضبوطه شوه چې نه قبر څه کولی شي او نه ولي څه کولی شي او نه جاروګانې څه کولی شي او نه د قبر مالګې څه کولی شي عقیده چې کله مضبوطه شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انی كنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها رسول الله فرمایي ما تاسو د زیارت د قبرونو نه منې کړی وئ اوس تاسو ته اجازت دی د قبر زیارت له ورځئ د دې لپاره ورځئ چې ځان ته مرګ رایاد کوي د دې لپاره ورځئ چې ځان ته آخرت رایاد کوي دې لپاره ورځئ چې ځان ته د دنیا نه ستاسو زړه تور شي لکه کله کله سړی مقبره باندې ځي که نه یو قبر ته ودرېږه سوچ وکړه زموږ په شانتې دا ژوندی و خوراکونه به یې کول ګاډې به وې ښځه او بچي به وو نن غریب په دې تورو خاورو کې لاندې پروت دی که پې عذاب دی او که پې راحت دی موږ ته پته نه لګېږي سبا له به آخري ځای زما دا قبر دی سړي په دې زړه کې ډېر حالت بدل شي دنیا نه به دې زړه واوړي آخرت سره به دې مینه پیدا شي قبر به ترایاد شي آخرت د مرګ به ترایاد شي نو د انسان ژوند هغه د بې رغبته چې دغه جوړ شي او د آخرت سره مینه او محبت پیدا شي او اعمالو سره مینه او شوق پیدا شي دې لپاره اوس زیارت د قبر ته ځئ او دې له مزه چې یو مشهور بابا ته روانئ او وایي چې یاره زه به هلته ځمه او پلانکې بابا د زیارت له ورځئ او د هغه نه دعاګانې کوې نه دعا د الله نه کوه په کور کې او مسجد کې خو صرف قبر له دې لپاره ځه چې آخرت رایاد کړي مرګ رایاد کړي نیک عملو سره شوق پیدا شي وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کله چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې تاسو حلاله کوئ یوه غوا دا حلاله کوي ذبحه چې دی نو دا په غوا کې سنت عمل دی چې داسې به څملئ او بس چاړه به راوالي او په حلاله به کوي بسم الله والله اکبر به پې ووایې هر چې نحر دی دا په اوښانو کې سنت دی نحر دې ته وایي چې د دې اوښانو په دې مرۍ کې یو غټ رګ دی چې په هغې باندې د هغې وینه هم پکې چلیږي او د سا رګ یې دی نو دغه رګ به ولو ووایې یوه خوا باندې به دې تړلی او ودرولی به دي او دغه رګ به ولو ووایې نو هغه وینه به ترې روانه شي او وینه به ترې ځي تر دې پورې چې وینه بدن کې ختمه شي ډېره وینه نو دا راپرېوځي نو بیا به د هغې نه وروسته هغه به چاړه به پرې راکېږي په مرۍ باندې او بیا به د سرمن چې هغه وباسي هغې ته نحر وایي نحر په اوښانو کې سنت دی او ذبحه په غواګانو کې میښو په دې کې سنت ان تذبحوا بقره ان الله یامرک الله ته نسبت ځکه کوي چې دا داسې چون چې راوله قوم دی د بني اسرائیل او بې ادبه شانتې دی د موسی علیه السلام د خبرې دومره تعظیم نه کوي نو هغه ورته وایي زید ته نه وایم الله تاسو ته حکم کوي الله دې لپاره چې ذهن کې خبره کیني چې ګوره دا زما خبره نه ده قالو دې ورته وویل اتتخذنا هزوا وویل دی وایه ته نیسې موږ لره په ټوقو باندې ته موږ پورې ټوقې کوې وجه دا ده چې په غوا تعظیم او د سکي تعظیم یې په زړه کې دی نو دې ته وایي ته موږ پورې ټوقې کوې هسې د ځان نه خبره کوې هسې ګپ شپ موږ سره لګوې الله به تا ته نه وي ویلې دې د وجه نه بعض علما وایي چې نبي ته وایي چې ته موږ سره ټوقې کوې او الله تا ته نه دي ویلې ته د ځان نه لګوې موږ ته نو په دې کافر شوي دي دا د کفر خبرې هر وخت د دې د خولې نه وتلې دي نو په دې مرتد شوي دي دویم قول دا ده چې کافر نه دي خبره خو د کفر کړل خو کافر نه وجه دا ده چې دا شړ خلک دي شړه د غرونو خلک چې کنه دا د غرونو او د باندو خلک او د چاندونو پوندو والا دیو سره چې ته کله کېنې او د دیو د خولې خبرې ته واورې که نه ته به تعجب کې چې لکه دا څنګه ګپ لګی دی بې ځای خبرې
او د دور په خبره بني او ځان به ته غټ کار کیږي چې دا ما ډېره خبره وکړله نو دیوم د شن خلک دی نو به زی خبره د خلین راوځي چې نبی ته وی چې ته مونږ پر ټوکې کې مو سره غپ لګایې دا به د الله حکم نه نو دغه ورته غوسه شو ډېر ناشنا خبره وکړه چې ټوکې کول او استهزاء کول دا خو د جاهلانو کار دی مسلمان مومن هغه ټوکې نه کوي او به پیغمبر چېرته ټوکې کوي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د هغه سړي دپاره هلاکت دی هلاکت 3 ځلې ویل دي چې خلکو ته خبره کوي او دروغ وي او خلک خندوي او موږ او تاسو معاشره کې پلانکې ډېر سخت ګپ شپي دی او ټوکمار دی زه چې ورشو ګپ شپ ته کینو یاره پلانکې ښځه ډېره ټوکماره ده او ډېر ګپ شپ لګوي خو څه کوي دروغ وي او د دروغو د وجې نه خلک او سړي او زنانه خندوي او یا یو چا ته په سپک نظر باندې ګوري هغې پورې ټوکې کوي دا څونه ګناه ده ته چې د چا سترګو پورې خاندې خو ته خو د اصل کې د الله یو قدرت پورې ته خاندې چې دا د الله په قدرت باندې دله ورکړی شوي دي او الله رب العالمین دا سترګې لاسونه غوږونه دا له دغسې ورکړي دي او ته هغې پورې ټوکې کوې دا خو حقیقت ته الله پورې ټوکې کوې د الله نعمتونو پورې ټوکې چې د هغه کوي نو دې د وجې داسې انسان د الله ډېر بدې شي ویل له ویل له 2 ځل 3 ځل رسول الله فرمایي هلاکت د دې سړي لپاره چې خبرې د خلکو سره کوي خلک خندوي او دروغ وایي د دې لپاره هلاکت دی هلاکت دی نو ټوکې کول خنداګانې کول یو مسلمان سپکول ذلیله کول نو دا د منافقانو طریقه ده دا د یهودو طریقه ده دا د مسلمان طریقه چې هغه نه ده نو موسی علیه السلام ځکه وایي اعوذ بالله وویل موسی علیه السلام زه پناهي غواړم په الله سره د دې نه چې شم د زه د جاهلانو نه مانه ټوکې کول دا د جاهلانو کار دی او زه الله پر پناهي غواړم د دې نه چې زه د جاهلانو نه شم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون نو دیو بیا سوالونه شروع کړو دې ته وایي عنادي سوالونه ضدي سوالونه دې لپاره چې دا حکم شرعي د ځان نه په دې باندې چې هغه لرې کړي دا قانون دی چې د شرع یو حکم وش بس په هغې باندې عمل چې هغه کوه چون چې را پکې مه کوه چې دا به څنګه شي او دا به څنګه شي او دا به بیا داسې کېږي او دا به بیا هغسې کېږي داسې مه کوه بس یوه غوا حلاله که دوی به حلاله کړې وی نو دوی وایي چې څنګه غوا حلاله کړو بوډۍ به وي که ځوانه به وي که درمیانه به وي نو دا تپوس یې وکړ نو الله د هغې جواب ورته راولېږ چې نه درمیانه غوا به وي درمیانه قالو نو ویل بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویل ادعو لنا ربک دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا ما هي چې بیان وکړي موږ ته چې څنګه ما هي چې څنګه به یې عمر د دې غوا چې څه به یې عمر د دې غوا د دې غوا عمر به څومره وي چې موږ حلالو قال موسی علیه السلام ویل انه یقول یقینا دا الله فرمایي والله وی انها بقرة یقینا دا خو یوه غوا ده لا فارز نه د ډېره بوډۍ ولا بکرونه او نه د نوې ځوانه عوانو بین ذلک درمیانه حال والا ده په منځ دې کې فارز دې ته وایي چې د بچو د ودرېدلې بوډۍ شوي داسې هم نه ده بکر دې ته وایي چې نوې ځوانې بلکل یو بچی هم نه یې راوړی داسې هم نه ده عوانو بین ذلک باندې دې په منځ کې درمیانه ده داسې غوا به وي چې یو بچی یا دوی شوي بس داسې غوا به حلاله وایي د الله وی دا حکم دی الله ته ځکه ما ته څوله چې بني اسرائیل تعنتي سوالونه کوي عنادین ضدین خلک دي نو الله ته یادوي ځکه د موسی علیه السلام خبره دومره نه مني نو د تاکید دپاره ته د الله نوم یادوي چې الله داسې وي نو بیا ورته وایي ففعلوا ما تؤمرون وکئ تاسو هغه کار چې تاسو ته د هغې امر کولی شي او حکم یې کېدلی شي قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها نو وویلو دی اوس دویم تپوس بې ځای تپوس دا دی هغه دا دی چې موږ غوا حلالوو نو څنګه رنګ والا غوا حلاله کړو دغه بیان خو وشو چې مثال چې بوډۍ به هم نه وي او بیخي نوې ځوانه به هم نه وي بلکې درمیانه عمر والا به وي خو اوس رنګ به یې څنګه وي توره به وي سپینه به وي زیړه به وي د دې بیان راته وکړه نو الله رب العالمین ورته وحی راولېږله چې دې ته ووایي چې داسې غوا حلاله کوي ځکه دې ځان باندې سختوي نو الله یې هم ته سختوي چې تک زیړ رنګ به وي او مخالف داغ به هم پکې نه وي سرمن به یې ډېره زړی شي څوک ورته ګوري خوشحالېږي به ځکه زیړ رنګ شي نو دا ډېر خوند کوي په غوا کې هم خوند کوي او زیړې جامې او کوزر په نظر باندې ډېر ښه لګېږي دا
دې وجه نه د بعضې سلفونو نقل دی چې هغو به ترغیب ورکوو چې تاسو زیړې چپرې اچوئ زیړ بوټان اچوئ وایي چې په دې کې زړه چې د هغه خوشحالېږي دا د علماو خبره د حدیث نه دی وره د دې تجربه ده صرف او بعضې سلفونو وی نقل دی چې هغو به ویل چې تورې چپړې او تور بوټان ما اچوئ ځکه چې په دې کې زړه خفه کېږي نو دې وجه نه زیړ رنګ دا په نظر باندې ډېر ښه لګېږي نو ځکه زیړ غوا به حلالوئ قالو ادع لنا ربک وویل دیو دعا وغواړه زموږ لپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان وکړي موږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د دې غوا قال وویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا د الله فرمایي انها بقرة صفرا یقینا دا خو یو غوا ده صفرا او تکه زیړه ده زیړ رنګ والا ده فاقع لونها چې تیز دی هغه زیړ رنګ د هغې فاقع لونها چې تیز دی هغه رنګ د زیړوالي د هغې تسر الناظرین چې خوشحاله کوي کتونکو لره تیز رنګ یې دی او وروسته راځي بل مخالف داغ پکې نشته دی او څو شو ته ګوري نو هغه په دې باندې خوشحالېږي داسې ښایسته غوا ده قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإلا إن شاء الله لمهتدون دیو بل بې ځای تپوس چې هغه شروع کو هغه دا دی چې څنګه غوا حلالو کو بې ځای تپوس هغه دا دی چې دیو غوا به کار به کړی که نه به یې کار کړی ارټ به کړی که نه او دارنګې ځمکه به یې اړولي که نه به یې اړولې نو الله ورته وویل چې نه داسې غوا به حلالوئ چې هېڅ نه یې ارټ کلی دی نه یې غاړه وتلې ده نه یې فصلونه اوبه کړي دي او بالکل روغه رمټه غوا به او بالکل مخالف داغ به پې نه او روغه جوړه به نو دقسې غوا به حلالوئ نو دیو دلته انشاءالله اوس وویو انشاءالله د برکت د وجې نه هغه غوا هغه بیا دیو ته پیدا شوله او هغې حلاله کړه حدیث کې راځي که دیو انشاءالله نه ویلی قیامت پورې به دیو تپوسونه کول الله به جواب ورکول لیکن دا غوا به ورته نه پیدا کېدی ځکه په ځان یې سخته کړه چې په ځان سختۍ نو الله هم در باندې سختي راولي احکام شرعیه آسان دي چې الله او رسول څه ویل په غیر د چون چې رانه بس هغه معنا نو بس عمل پې آسان دی او که ته په ځان سختۍ نو الله به هم در باندې سختوي نو انشاءالله د ویلو ډېر برکت دی سورت کاف کې هم راځي چې تاسو یو خبره کوئ یو کار کوئ نو انشاءالله ویوه هلکه زه به نن لاهور ته ځم کراچۍ ته انشاءالله نن به زه پلانکي ځای ته ځم انشاءالله پلانکي ځای کې زه مړی شوی دی یا واده دی زه به هلته ځم انشاءالله دارنګه هره خبره چې کوي او د راتلونکي زمانې سره تعلق انشاءالله ویوه د ډېر خیر او برکت دی که دا دې ونه ویل نو تا ته به ډېر مصیبتونه په لار کې در ورسېږي او ډېر پریشانه به شي او دارنګه کېدای شي هغه کوم مقصد ته روان یا مقصد هم د الله پوره نه کړي د انشاءالله ویلو ډېر خیر او برکت دی دغه ویلو دا سلیمان علیه السلام چې زه د سلیمان علیه السلام سل ښځې وي وروسته راځي انشاءالله واقع د هغه په قرآن کې نو دا ویلو چې زه به د دې سلو ښځو سره میلاویږم او ماله به الله رب العالمین د دې نه بچي راکوي او دا به شاسواران مجاهدین به د الله په لار کې ځکه دا ډېر مجاهد نبي او جهاد سره ډېره مینه وه نو وی خواته ملایک ناسو هغه ورته وویل چې انشاءالله ووایه نو خو سلیمان علیه السلام داسې و چې لکه بادشاه او خلکو ته ډېر زیات ناسو نو دې ملایکو ته ویل چې انشاءالله ووایه په ارام سره وویله خو د هغه ذهن مشغول و په کارون باندې نو دې ته بیا هم فکر نه شو تیر شو وی چې کله کال یا نه همیشه یا څونه وخت چې الله خو ته هغه چې تیر شو نو بس په دې کې یو ښځې بچی راوړه نور ټول هېچا بچی رانه وړو او کومې ښځې چې بچی راوړو هغه هم ناتمام بچی و اندامونه او دغې پوره چې د هغه نو بیا هغه د هغې چې کوم نوکر و خادم و هغه راوړو دغه بچی ورته په کرسۍ باندې کېښودو نو په دغه وخت کې د سلیمان علیه السلام فکر شو چې دا خو زه پیغمبر ما خو دا چې خبره چې کوله ما انشاءالله نه وی ویلې د هغې د وجې نه یو کوم نوي ښځې شنډې لاړې او د یوې چې بچی وشو هغه هم ناتمام بچی و ګوره د انشاءالله څومره برکت دی که ده دا ویلې وی رسول الله فرمایي که ده انشاءالله ویلې وی سل بچي به الله شاسواران ورکړي او دا به مجاهدین وي د الله په لار کې دې وجه نه انشاءالله کې ډېر خیر او برکت دی هره خبره چې کوئ نو ویوئ چې انشاءالله قالوا ادع لنا ربک وویلو د بني اسرائیلو دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان وکړي موږ ته ما هي چې څه دی کار د دې غوا ان البقره تشابه علینا یقینا دا غوا چې دا نو دا خو ګډه وډه شوه په موږ باندې غوا راباندې ګډه وډه شوله
وإنا إن شاء الله لمهتدون منگا چی کچرتا اغاڑ اللہ تعالی نو خامخا مقصد تا رسیدون کی بیو خامخا مقصد تا رسیدون کیو نو انشاءاللہ ایویل غورا منی گڑا وڑا شولا چی سنگ عمر والا دا سنگ کارون والا دا سونا عمر والا دا خبر را منی گڑا وڑا شولی دا با سنگ ملاوی گی وس نو انشاءاللہ کیولی چی وس با اللہ منگ تا دا پیدا کیو منگ با خامخا مقصد تا رسیدون کیو قالا موسیٰ علیہ السلام ورطویل انہو یقول ایقنان دا اللہ فرمائی انہا بقرتن ایقنان دا خیوغوالا لا سلول ندا غاڑا وطلی توسیر الارضا چاڑوی زمکا توسیر الارض دام دا دے نفی دلان دے داخل لے ندا غاڑا وطلی او لا سلول ندا تابع شوی غاڑا اوزی په خاص زمانه کې د مشران نشرت بوسو کې پته لګیږي دا غویان به غاګان په دې به قلبه کېدله هغه جغ به هغه به ول په دې سټ کې واچو او به یو چې هغه به وتړل نو په دې کې به په دې پټی چې دا په دې باندې اړول وسه په ټیکټور باندې خلک اړي کنه نو په خاص زمانه کې بداو نو هغه جغ هغه چې په دې سټ کې واچو نو لږ وخت پس به هغه غاړه به اوتله به اکثر په تیلو په یو شی بل شي باندې هغه له ټکور دغه ورکو هغه غاړه دغه ته وی زلول تابع شوی او غاړه وتلې نو د سینې مطلب زمکه نه دا اړولې لا زلول نه دا غاړه وتلې توسیر الارض چاړوي زمکه معنی زمکه نه دا اړولې دام نه شو ولا تسقل حرس او نه دارټي چې خړو بکې فصل لرا ولا تسقل حرس معنی نه دارټي چې خړو بکې فصل لرا ځکه چې بخا زمانه کې دا قانون وو چې د کووین نو به اوبو دا په د غویانو په غواګانو باندې راوستلې او دغه بوکې به په فصلونو کې اړولې دغه طریقه وا د دیو د فصلونو خړو بکولو نو الله فرمایي د سغا بعد علوي چې کار کرونده به منی کړي او ارټ شری هغه به منی کړي مسلمتون روغ رمټه د لا شید فیها نشتره هیڅ مخالف دا پاغي کې مخالف دغه پاغي کې نه دروځه له غواګانو د آیت معلومیږي چې غواګانو د دغه غویان سانډاګان میخه د الله د دوه کارونو لپاره پیدا کړی دي آیا او سره درېم مو وایا دوه کارونه دا چې یو په دې باندې زمکه اړول دا جایز دي په دې باندې یو کول او په دې باندې پټه اړول او کرل دا به جایز او دویم په دې باندې ارټ کول دا جایز دا دوه کارونه او درېم کته ذبح کې نو مخکې تیر شو ذبح هم جایز ده چې ته علالک او داغه نه سرمن صحیح تر شرایط طریقه باندې علالک او به داغه نه سرو باسه او غوخه راواله خوري نو دا جایز ده داغه خوراک نور کارونه په غواګانو کې جایز نه دي د دې وجنه صحیح حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په خاص زمانه کې یو سړی په غوا باندې سورو یا غوا و یا غویو باغه باندې سورو او روانو نو دی غوا یا دی غوی والله اعلم دی مخ ته راوړو او خبرې سره وکړلې او دغه ته ویل د سړی ته ویل چې مونږ الله د دې لپاره نه پیدا کړی چې تاسو به مونږ نه سوال کوئ د دې وجه دا حرامه طریقه ده چې څوک د سانډاګانو پسې دا ریړه اچي میخو پسې اچي یا په غویانو په غواګانو پسې ریړه اچي او روانې کړي سورلي په هغې باندې چې دغه کوي ځکه چې دغه غواو ته دا خبرې کړې وې چې مونږ الله رب العالمین د دې لپاره نه پیدا کړی اصل ناشنا خبره د غواګانو خبرې چې دغه کړي دا د الله د قدرت نښه ده د دې وجه نه دینه نور کارونه اخیستل دا به حرام او ظلم به د هغو سره قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نو ویل دیو الآن وسو جئت بالحق تارات لل وکړو په پورا بیان سره حق په مقابل د باطل کې نه دی ځکه که حق په مقابل د باطل کې شي نو به خو دې کافر دی بری باندې ځکه چې مطلب دا دی چې مخکې تاسو به موسی خبرې د باطل کولې سره د هغه ته الله دې ویلې دي نو د الله او د رسول خبره ته باطل خبره دا کفر دی په دلته بالحق معنی پوره بیان دی اوس موږ ته وکړو موږ اوس پوه شو نو غوای واخیستله او هغه غوا چې د هغې شکل حلاله کړله ځکه وی فذبحوها نو حلاله کړه دغه غوا وما کادوا یفعلون نو نږدې چې دا کار یې کړی وی مخکې دی پوره بیان نه غوا خو یې حلاله کړه خو نږدې نو چې دا کار یې کړی وی د دې بیان نه مخکې کله چې پوره بیان ورته وش نو هغه غوا چې د هغې واخیستله او هغې به یې حلاله کړه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ دا اوس بل خباثت د مشرانو چې هغه ذکر کوي
چې هغه خباثه دی دا دی په پاک نفسونو باندې بدنامه لګوله. او دا زموږ په امت کې دا ګناه څونه ډېره ده. یو پاکه ښځه به چې هېڅ ګناه پکې تا نه دی لیدلی او ډېرې زنانه به په هغې باندې تهن لګوي چې دا بدکاره ده او دا بې حیا ده او دا یاران لري او دا کوي او هغه کوي، دا خبرې به پسې کېږي. پاک نفسونه سړي هغو پسې یو سړی بدنامه ولګوي چې ده کې دا بدنامه ده او په ده کې دا بې حیایي ده او په ده کې دا زناکاري پکې ده او دا خبرې پسې کوي. نو پاک نفس باندې بدنامه لګول، یو ګناه پې تړل یا بې حیایي په هغې باندې تړل چې ده دا بې حیایي کړل او دا ګناه یې کړل او منځ کې هغه پاکي، نو دا د یهودو طریقه ده. او دارنګې دا د منافقانو طریقه ده، پاک نفسونه بدناموله. اوس واقع دا اوس بدله شوله. واذ قتلتم اختلاف پکې ډېر دی خو هغه خبرې مونږ پرېښودلې. اوس خبره دا ده بله واقع ده چې کله دوی دا غوا واخیستله او حلاله یې کړله نو په دې کې منځ کې بله واقع مخې ته راغله. هغه ده چې یو وراره هغه راپاڅېده او خپل ترې مړ کړه. بیا په تاریخ کې دوه قسمه واقعات دي. ترې مړ کړه په څه وجه باندې مړ کړه چې د تره نور زامن چې دی څوک نو وي، یوې لور وه یوې ښځه وه او ډېر زیات مالداره و او نور څوک خپلوان یې نه و، صرف دا یو وراره یې و. نو دا وراره راولګېد او دا خپل ترې مړ کړو د دې پیسو دپاره چې زه دا به زه مړ کړمه او د ده دا څومره پیسې چې دي نو بس دا به ټولې ما ته پاتې شي ځکه بل څوک خو نشته که نه، بچي نشته دی چې هغو ته پاتې شي، نور ورونه نشته نور ورونه نشته، نو دا به ما ته پاتې شي. نو خپل ترې د دې مال دپاره د دنیا دپاره ایسته شي هغه مړ کړو. دویم قبل چې هغه دا دی چې نه دا لور یې وه ښایسته وه او د تره نه مطالبه وکړه چې دا لور ماله په نکاح باندې راکړه، هغه له ور نه کړله. نو دا راولګېد د دې لور دپاره او بعضې وایي چې د دې ښځې دپاره چې دا ښځه به ما ته پاتې شي. مختلف قولونه پکې دي خو د دې لور دپاره یا د دې ښځې دپاره دا مړ کړو. چې مړ یې کړو نو په دې کې د شپې دا تره چې هغه یې واخیسته او د بل چا دروازې مخې ته یې وغورځاوه. سهار باندې چې خلک راپاڅېده ویې کتل هلکه مړی چې دی هغه کوڅه کې پروت دی د پلانکي سړي کور مخې ته. بس هغه وراره راپاڅېده واویلا یې سازه کړله چې وروره زما تره تا وژلی دی، ستا د کور مخې ته پروت دی او ته به ما له د هغې دیت چې دی هغه راکوې که نه زه تا چېرته پرېږدم. په دې کې هغه کور والا چې هغه ډېر زر خفه شو، پریشانه شو چې لکه دا څه چل وشو چې زما د کور مخې ته مړی پروت دی، دا خو ما نه دی وژلی او زه ترې خبر هم نه یم. وایي نه دا خو ستا کور مخې ته. په دې کې مسله راغله موسی علیه السلام ته. موسی علیه السلام ته یې وویلې چې ته موږ له فیصله چې هغه وکړه ټیک ده موږ به دله دیت ورکړو، دیت اسان دی ور به کړو، څومره مال چې کېږي 100 اوښان دي د هغې قیمت. لیکن دا خو زموږ دپاره ډېر شرم دی چې لکه دیو سړی چې د هغه یې وژلی دی. نو دې وراره دا منافقه شیطانت وکړو چې دی د لور دپاره وژلی چې دا به راته پاتې شي او مال دپاره وژلی چې دا مال به ما ته پاتې شي، وارث یې زه یم او په منځ کې په بلې دعوه وکړه د هغه نه به هم دیت واخلي، هغه به هم زه والمه. موسی علیه السلام نه چې خبره لاړه نو هغه الله رب العالمین ورته وحی وکړه، الله نه دعا وکړله چې الله اوس څنګه فیصله وکړم. نو الله ورته وحی وکړه چې داسې دا غوا تاسو حلاله کړل ده تیاره او د دې غوا یو اندام راواخلي او دا مړی پرې وووئ، بس دا مړی به را ژوندی شي. د موسی علیه السلام دعا ده او د هغه کرامت او عزت هم دی او معجزه هم ده. مړی چې دی هغه به دغه چې را ژوندی شي او د الله د قدرت غټه نښه به شي. دا نو مړی قاتل به وښي او بس ستاسو په منځ کې چې لکه زه پلانکي وژلی نو هغه مدعي به رسوا شي. نو په دې کې موسی علیه السلام د خلکو ته وویل چې دا غوا چې تاسو ته د الله حکم وو او تاسو دا غوا حلاله کړه، بس د دې یو اندام راوالی او دا مړی چې دا پرې وویل تیاره دا واقع راغلی ده، نو بس دا مړی چې دی هغه به را ژوندی شي او بس قاتل به وښي. په دې کې هغې راولګېدل او د غوا یو اندام یې راوخیسته، مړی چې به وویسته مړی د الله په حکم باندې ودرېده او ژوندی شو. او دا هغه دویمه واقع ده په دې صورت کې چې مخکې مې یو تېره شوې ده چې الله رب العالمین په قیامت کې تاسو را ژوندي کوي. ګوره په دنیا کې هم داسې واقعات الله راوستلی، مړی دی هېڅ باندې نه پوهېږي، الله را ژوندی کړی دی، خبرې کړي او بېرته مړ شوی دی. الله قادر دی، بلې معنی دې نه انکار مه کوه چې زه به قبر نه څنګه راوځم. د قبر کې به د خاورو ډېرۍ خو دې نه به دې الله ژوندی راپاڅوي او خپلې مخې ته به دې ودروي. په دې کې سړی چې کله را ژوندی شي سړي وویلې چې ورونو بس داسې خبره ده چې زه د خپل وراره وژلی یم او بس مړی کړم او رایې وسمه بس په ځای کې واچولم او د خپل یا د ښځې یا مال د دې لپاره زه وژلی یم او قاتل یې وښود او بس ایسته بېرته مړ شو. خلکو کې خبره مشهوره شوه چې وروره دا خو د خپل وراره وژلی دی. نو هغه ډېر ذلیل هم څه وشرمېده. الله فرمایي چې کوم شی تاسو پټوئ زه یې راښکاره کومه. خو دا وراره بیا منکر و او ویل چې زه دا نه منمه. مړي خبرې هم وکړه ویې ویلې ما نه دی وژلی. نو الله فرمایي چې دقسې به قیامت کې زه تاسو را ژوندي کوم، د الله هغه قدرتونو نښو ته تاسو وګورئ. دا واقع پکې راغله ده. د دې وجې له حدیث کې راځي
اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. اوله فتنه چې په بني اسرائیل کې شروع شوه نو دا د زنانو نه شروع شوه. نو هغه کې مرقات ولوي شرح مشکات چې هغه کې دی واقع ته اشاره ده چې دا وراره لګېدلې ده او د ښځې لپاره یا د لور لپاره خپل تر وجلې ده چې دا مال را نکړه د لور. نو زه اوس دا وجنم. نو اوله فتنه په بني اسرائیلو کې د زنانو نه شروع شوله. زنانه د وجې نه مړی وشو او اوس هم څونه قتلونه کېږي چې چاله خور لور ورنه کوي وژنې دي شرموي دي پریشانه کوي دي او بس قسمه قسم هغه تکلیفونه چې هغه بله درکوي او وجل به کې کېږي ډېره. نو دې وجه نه دا د زنانو هغه فتنه نه چې دیونه جوړېږي. وایذ قتلتم نفسا کله چې ووژلو تاسو یو نفس پاک فادارأتم فیها نو تاسو اختلاف کې واقع شوئ د هغې په باره کې. اختلاف کې پرېوتئ په هغې په باره کې. درعا دفع کول ته یو له تا وجلی دی بل به له تا وجلی دی بل ویله پلانکي وجلی دی بل ویله پلانکي وجلی دی. والله مخرج ما کنتم تکتمون. الله رب العالمین ښکاره کوونکی دی هغه څه لره چې تاسو یې پټوئ. وقلنا پس موږ وویل اضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې اندام د دې غوا باندې. مړی ووهئ په بعضې اندام د دې غوا باندې. نو دلته تقدیر دی چې هغه ووهو نو هغه را ژوندی شو. فضربوه فحیا ووهو نو ژوندی شو. كذلك يحيي الله الموتى دغه شانتې ژوند کوي الله تعالی مړي. ويريكم او ښایي تاسو ته آیاته خپلو دلیلونه او خپل نښې د قدرت درښیي. آیاته دلیلونه او دارنګې نښې د قدرت. لعلکم تعقلون د لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. واخر دعوانا الحمدلله.